اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. الف لام میم. دا د الله کتاب دی، پدې کې هیڅ شک نشته. لار خودون کې دی هغه پرهیزګارانو ته چې په غیب ایمان راوړي، منځ قائموي، چې کم رزق مونږ هغوی لور کړی دی دا غینه خرج کوي. چې کم کتاب پتا نازل کړي شوی دی یعنی قرآن، او کم کتابونه چې ستانه مخکې نازل کړي شوی وو په هغه ټول باندې ایمان راوړي او په آخرت باندې یقین لري. داسې خلک د خپل رب د طرف نه په صحیح لاري باندې دي او هم دوی خلاصې مندون کې دي. کوم خلکو چې د دې خبرو منلو نه انکار وکړو دا غوي د پاره یو شان ده که ته هغوی خبردار کړي او کو خبردار نه کړي، بهرحال هغوی منون کې نه دي. الله دا غوي په زړونو او غوګونو باندې مهر لګولې دي او دا غوي په سترګو باندې پرده پرته ده. هغوی د سختي سزا مستحق دي. ځینې خلک داسې هم دي چې وایي مونږ په الله او په ورځ د آخرت ایمان راوړې دي، او حال دا دی چې په حقیقت کې هغوی مؤمنان نه دي. هغوی د الله او د ایمان والو سره دوکبازی کوي، خو په اصل کې هغوی په خپل ځان له دوکور کوي او هغوی ته د دې پته نه لګي. دا هغوی په زړونو کې یو بیماری ده چې هغه الله نور هم زیاته کړه، او کم دروغ چې هغوی وایي داغه په بدل کې داغوی د پاره دردناک سزا ده. هر کله چې هغوی ته دا اویل شو چې په ځمکه کې فساد مپورته کوي، نو هغوی دا اویل چې مونږ خو اصلاح کوونکي یو. خبردار، په حقیقت کې هم دا خلق فساد کوونکي دي، خو دوی پوهیږي نه. او کله چې هغوی ته اویل شو چې لکه څنګه نور خلکو ایمان راوړی دی دغه شان تاسو هم ایمان راوړی، نو هغوی دا جواب ورکړو چې آیا مونږ د بیوقوفانو په شان ایمان راوړو؟ خبردار، په حقیقت کې دوی په خپل بیوقوفان دي، خو دوی پوهیږي نه. کله چې دوی د مؤمنانو سره ملاویږي نو وایي چې مونږه ایمان راوړی دی، او کله چې دوی یوازې د خپلو شیطانانو سره ملاویږي نو وایي چې په اصل کې خو مونږه ستاسو سره یو، او د دې خلکو سره هسې ټوکی کوو. الله د دوی سره ټوکی کوي، هغه دوی لا مهلت ورکوي او دوی په خپل سرکشي کې دړندو پشان ګډ وډ ګرځي. دا هغه خلک دي چې دوی د هدایت په بدل کې گمراهي اغستی ده. خدا سودا دوی له فائدہ مند نه ده او دوی هرگز په صحیح لار باندې نه دي. د دوی مثال داسې دی لکه چې یو سړی اور بل کړو او کله چې هغه اور خواوشا ټول زیونه روخانه کړل نو الله تعالی دا غوینا د لیدلو طاقت واغستو او هغوی په داسې حال کې پریخودل چې په تیارو کې ورته هیڅ په نظر ناراضي. دوی کانه دي، چاړاګان دي، راند دي، دوی اوس نه واپس کیږي. یای مثال داسې وګڼه چې د اسمان نه زورور باران وریږي او داغه سره توري تیارې او ګړزار او برېښنا هم ده. د اسمان ګړزار چې دوی واوري نو د مرګ د یرینا خپل ګوتی په خپل غوګونو کې کېږدي. او الله دا د حق نه منکر خلق د هر طرف نه په ګیره کې اغستلی دي. د ډېر پلق د وجنا ته بوای چې برېښنا به اوس د دوی د سترګو نظر ویسي. کله چې دوی ته لګ رڼا شي نو په هغه کې سلګ لري لاړ شي، او کله چې په تیار شي نو ودرېږي. که الله غفتله نو د دوی نه به د اوریدلو او د لیدلو طاقت بالکل اغستلی وو. دا یقیني ده چې هغه په هر څه باندې قادر دی. اے خلکو، د خپل هغه رب بندگی اختیار کړئ چې ستاسو او ستاسو نمخ کې کم خلق تیر شوی دي دا غوی ټول خالق دی. امید دی چې په دې صورت تاسو بچ شئ. دا هم هغه دی چې ستاسو د پاره د ځمکې فرش وغړوو، د اسمان چتی جوړ کړو، د برنې وبرا ورولې او د بو په ذریعہ هر قسم پیداوار راو ټکوو، او ستاسو د پاره د رزق تیارې وکړو. نو هر کله چې تاسو په دې پوهیږئ نو د الله سره بل څوک مقابل مجوړوي. او کستاسو دا شکوي چې دا کم کتاب مونږ په خپل بنده نازل کړي دي چې دا زمونږ دی او کنه دی، نو د دې پشان فقط یو صورت جوړ کړي او راي وړي
او خپل ټول ملګری راو غواړي د یو الله نه سیوا د هر چا نه چې مدد غواړي نو وغواړي که تاسو رښتینی یې نو دا کار وکړئ خو کو داسې مو نکړل او دا یقیني ده چې هیڅری نشي کولای نو دا غوور نه ویریږي چې خشاک به انسانان او کانی وي او چې تیار کړی شوی دی د حق نه انکار کوونکو د پاره او اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم کم خلک چې په دې کتاب باندې ایمان راوړي او د دې مطابق خپل عملونه صحیح کړي هغه لا زهره ورکړه چې دا غوي د پاره داسې باغونه دي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي د دې باغونو میوه با په شکل کې د دنیا د میوه سره یو شان وي کله چې هغه ته د خوراک د پاره یو میوه ورکړي شي نو هغه بوای چې په دنیا کې به هم دغه سي میوه مونږ ته راکړي کې دي شوي هلته به دا غوي د پاره پاک بیبيانی وي او هلته به هغه همیشه وي او الله په دې هرگز نه شرمېږي چې د ماشي یا د دین هم د زیات سپک سیز مثالونه بیان کړي کم خلک چې حق خبره قبلون کې دي هغه چې دا مثالونه واوري نو په شي چې دا حق دی چې دا غوي د رب د طرف نه راغله دی او کم خلک چې منون کې نه دي هغه چې دا واوري نو وایي چې د داسې مثالونو بیانولو سره د الله څخه کار دی دغه شان الله هم په یو خبره ډېر بیلاری کوي او ډېر ته صحیح لار خي او بیلاری کوي هغه خلک چې فاسقان دي دا خلک د الله وعده د محکوموالي نه رستو ماتوي الله چې د کم سیز دا پیوند کول حکم کړی دی هغه پرې کوي او پزمکه کې فساد راپورته کوي په حقیقت کې دا خلک نقصان مندون کې دي تاسو د الله سره د کفر رویه څنګه اختیاروي حال دا چې پتا سو کې رو نه وو هغه تاسو لا ژوند درکړو بیا به تاسو نه رو واخلي بیا به دوباره تاسو لا ژوند درکړي بیا به دغه طرف ته واپس ځئ دا هم هغه دی چې تاسو د پاره د ځمکې ټول سيزونه پیدا کړل بیا یې پورته توجه کړه او وو اسمانونه جوړ کړل او هغه د هر سیس علم لرونکي دی بیا لکشان هغه وخت په خیال کې راواله کله چې ستارب فرښتو ته ویلی وو چې زه پزمکه کې یو خلیفہ جوړونکی يم هغه ویل چې آیا ته پزمکه کې داسې څوک مقرروي چې د ځمکې نظام به خرابوي او ویني به تویوي مونږ خو ستاسو سنا سره تسبیح وایو او ستاسو پاکي بیانوو الله فرمایل چې زه پوهېږم په هغه څه چې تاسو په هغه نه پوهېږئ د دین رستو الله آدم علیہ السلام ته د ټولو سيزونو نمونه اوخودل بیا یې هغه فرښتو ته وړاندې کړل او ورته او فرمایل چې چریستاسو دا خیال صحیح دی چې د یو خلیفہ په مقررولو با د ځمکې نظام خراب شي نو د دې سيزونو نمونه راته اوخه فرښتو ارز وکړو د نقص نه پاک خو هم ستا ذات دی مونږ خو بس هغه مر علم لرو څومره چې تا مونږ لرا کړې دی په حقیقت کې هر څه پیژندون کې او په هر څه پوهیدون کې ستانه بغیر بل څوک نشته بیا الله تعالی آدم علیہ السلام ته وویل ته دوی ته د دې سيزونو نمونه اوخیا کله چې هغه ته د ټولو سيزونو نمونه اوخودل نو الله فرمایل ما تاسو ته ویل نو چې ما ته د اسمانونو او د ځمکې هغه ټول حقیقتونه معلوم دي کم چې تاسو نه پټ دي سچ تاسو ظاهروي هغه هم ماته معلوم دي او سچ تاسو پټوي هغه هم زه پیژنم بیا چې کله مونږ فرښتو ته حکم وکړو چې د آدم علی السلام مخې ته ټیټ شي نو هغه ټول ټیټ شوي خو ابلیس انکار وکړو هغه لوی وکړه او په نافرمانو کې شامل شو بیا مونږ آدم علی السلام ته وویل چې ته او ستا خزا تاسو دوانه په جنت کې اوسئ او دلته په فراخی سره چې څو غواړئ هغه خورئ خو دې ونی ته نږدې مورځئ ګنینو په ظالمانو کې با شمار شئ اخر دا چې شیطان هغوی دوانه دغه ونی ته ولم سوال او زمونږ د حکم منلو نه واړول او هغوی را باندې د هغه حالت نه راوښکل په کم حالت کې چې وو مونږ ورته حکم وکړو چې اوس تاسو ټول د دې ځای نه کوز شئ تاسو د یو بل دشمنان یې او تاسو به د یو خاص وخت پوري پزمکه کې اوسئ او هلته به ژوند تیروي
په دغه وخت آدم علی السلام د خپل رب نه یو څو کلمې زده کړې او توبه وستله چې خپل رب ورلا قبول کړه ځکه چې هغه ډیر معاف کونکي او رحم کونکي دی. مونږ وویل چې تاسو ټول د دې ځای نه کوشئ، بیا چې زما د طرف نه تاسو ته هدایت درشي نو کم خلک چې زما په دغه هدایت پسې روان شي پاغوي با د هیڅ یری او غم وخت ناراضي، او څوک چې داغه د قبلولو نه انکار وکړي او زمونږه آیاتونه دروغ وګڼي هغوی ورته تلونکي خلک دي، هلته به همیشه اوسي. اے بنی اسرائیلو لږ خیال وکړئ زما په هغه نعمت چې ما تاسو له درکړې وو. زما سره چې تاسو کوم وعده وا هغه تاسو پوره کړئ، نو زما چې کوم وعده تاسو سره وا هغه به زه پوره کړم، او خاص زمانه تاسو ویریږئ. او ما چې کوم کتاب را لېږلې دی په هغه ایمان راوړئ، دا د هغه کتاب تصدیق کوونکی دی کوم چې تاسو سره د مخکینه موجود وو. نو د ټولو نه اول تاسو د دینه انکار مکوئ، په لږ قیمت زما آیاتونه مخرڅوئ او زما د غضب نه ځان ساتئ. حق له د باطل رنگ مور کوئ چې شکمن شي، او سره د پوهې د حق پټولو کوشش مکوئ. منځ قائموئ، زکات ورکوئ، او کم خلک چې ما ته ټټیږي تاسو هم داغوی سره ټټیږئ. تاسو نور خلکو ته خو د نیکۍ لار ښیئ، خو خپل ځان هیروئ. حال دا چې تاسو د کتاب تلاوت کوئ، آیا تاسو د عقل ناډو کار ناخلئ؟ د صبر او د منځ په ذریعہ امداد غواړئ. بشکا چې منځ ډېر ګران کار دی، خو د هغه فرمانبردار بندگانو د پاره ګران نه دی چې دای یقین دی چې اخر با د خپل رب سره ملاویږي او هغه ته به واپس ځي. اے بنی اسرائیلو یاد کړئ زما هغه نعمت چې ما پتا سو کړې وو، او بل دا خبره چې ما تاسو ته د ټوله دنیا په قومونو باندې فضیلت درکړې وو. او ویریږئ د هغه ورځې نه چې څوک به د چا په کار ناراضي، نه به د چا د طرف نه سفارش قبليږي، او نه به څوک په فدیه ورکولو پرې خودري کیږي، او نه به مجرمانو ته د هیڅ یو زینا امداد ملاويږي. او یاد کړئ هغه وخت کله چې مونږه تاسو د فرعونانو د غلامۍ نه آزاد کړئ، هغه تاسو په سخت عذاب کې اخته کړی وای. ستاسو هلاکان به وجل او ستاسو جنکۍ به ژوندۍ پرې خودلې، او په دې حالت کې ستاسو د رب د طرف نه پتاسو لوی ازمیخت وو. یاد کړئ هغه وخت کله چې مونږه سمندر سری کړو او ستاسو د پاره مو لار جوړ کړه، بیا مو داغه نه تاسو په خیریت سره پوری باسلای، بیا مو دغلتا ستاسو د وړاندې فرعونیان غرق کړل. یاد کړئ کله چې مونږه موسی علی السلام د سلويختو شپو او ورځو په واده راو غوښتو، نو داغه نو رستو تاسو د غوا د بچینا خدای جوړ کړو. دغه وخت تاسو ډیر زیاتې کړې وو، خو بیا هم مونږه تاسو معاف کړئ، شاید چې اوس شکرګزار جوړ شئ. یاد کړئ چې ټیک په دغه وخت کله چې تاسو دا ظلم کوو، مونږه موسی علی السلام لا کتاب او فرقان د دې لپاره ورکړو چې تاسو داغه په ذریعہ نیغه لار بیا مومئ. یاد کړئ کله چې موسی علی السلام د دې نعمت سره واپس شو، نو هغه خپل قوم ته وویل چې اے خلکو، تاسو د غوا د بچی د عبادت په وجا په خپل ځان سخت ظلم کړی دی، نو خپل خالق ته توبه وباسئ او خپل ځانونه مړ کړئ. په دې کې تاسو د خالق په نس تاسو بهتري ده. هغه وخت تاسو خالق تاسو توبه قبول کړه، ځکه چې هغه ډیر معاف کونکي او رحم کونکي دی. یاد کړئ کله چې تاسو موسی علی السلام ته ویلیو چې مونږه ستا په خبره هرگز یقین نکوو تر څو چې مونږه په خپل سترګو ښکارا خدای ستا سره په خبرو کولو او نوینو. په دغه وخت کې تاسو قتل چې یو سخت تندر تاسو راګیر کړئ، تاسو مړو پراتوي، خو مونږه بیا تاسو ژوندۍ راپورته کړئ. شاید چې د دې احسان نرستو تاسو شکرګزار جوړ شئ. مونږ په تاسو باندې د ورځې سورې وکړو، د منو سلوا خوراک مو درلا راولېګو، او تاسو ته مو وویل چې مونږ درلا کم پاک سيزونه درکړې دي هغه خورئ. خو تاسو په خوانو مشرانو چې څه وکړل هغه په مونږ باندې داغوی ظلم نه و، بلکې هغه په خپل ځان ظلم وکړو. بیا یاد کړئ کله چې مونږ ویلی وو چې د مخامخ کلی ته ننوځئ،
د دې پیداوار چې سرنګي مو خوخوي هغه سي د مزي سره خوري خو د کلی په دروازه ټټ ټټ ورننه وځي او هتتن وایي مونږ بستاسو خطاګانی معاف کړو او پنیکانو خلکو با نور فضل او کرم وکړو خو کوم خبره چې هغوی ته ویلې شوی و ظالمانو هغه بدل کړه او نور سوتري جوړ کړل اخر مونږه په ظلم کوونکو خلکو باندې د اسمان نه عذاب نازل کړو دا سزا وا داوی د هغه نافرمانو کارونو چې هغوی بکول یاد کړئ کله چې موسی علی السلام د خپل قوم د پاره د اوبو غختلو دعا وکړه نو مونږ اویل چې په خپل همسا فلانه ګټ وها نو داغینا 12 چینه روان شوي او هر قبيله د خپل اوبوس کلو زې او پېژندو هغه وخت دا ویل شو چې الله کم رزق تر کړی دی هغه خوري سکي او پزمکه کې فساد مخوره وای یاد کړئ کله چې تاسو ویلی وو چې اے موسی علی السلام مونږ په یو قسم خوراک صبر نشو کولای د خپل ربنا دعا وغواړه چې زمونږ د پاره د ځمکې نه پیداوار پیدا کړي مثلا ساگ ترکاری خټکی بادرنګ غنم اوګه دال پیاز وغیرہ نو موسی علیہ السلام ویل آیا تاسو د یو بهتر سیس په ځای باندې د ادنا درجه سیس اغستل غواړئ خدنو د یو خار آبادی ته لاړ شئ تاسو چې څه غواړئ هلته به درته میلاو شي اخر دا چې خبره دې ته ورسېده چې په هغوی باندې د ذلت او د خوارۍ د محتاجۍ او د بدحالۍ ژوند راغی او د الله په غضب کې گیر شو دا نتیجه وا د دې خبرې چې هغوی د الله د آیاتونو سره کفر وکړو او پیغمبرانی په ناحقه قتلول شروع کړل دا د هغوی د نافرمانی د کارونو او د هغوی د دې خبرې نتیجه وا چې د شریعت د حدونو نه بهر ته وتل یقین وکړئ کو د نبی عربي منونکي دي او کو يهوديان دي کو عیسایان دي او کو صابیان دي چا چې هم په الله او په ورځ د آخرت ایمان راوړو او نیک عمل وکړو نو داغه بدلا د خپل رب سره ده او داغه د پاره د هیڅ یری او غم موقع نشته یاد کړئ هغه وخت کله چې مونږه د تور غر ستاسو د پاسه نیولې وو او ستاسو نمو په خوا دا غستلی و او دامو درته ویلی وو چې کم کتاب مونږ تاسو له درکو هغه مضبوط ونیسئ او کم حکمونه او هدایات چې پدې کې درج دي هغه یاد کړئ پدې ذریعہ دا موقع کې دي شي چې تاسو د پرهیزګارۍ په لار روان شئ خود دینه رستو تاسو د خپل وعده نه واپس شوي د دې باوجود د الله فضل او دغه رحمت تاسو سره مل وو کینینو تاسو به په خوا تبا شوي وای بیا تاسو ته د خپل قوم د هغه خلکو قصه خو معلومه ده کنه چې د سبت قانوني مات کړي وو مونږه غوي ته اوهل چې شادوغان شي او په دې حالت کې اوسېږي چې پتا سو باندې د هر طرف نه لعنت دغه شان مونږه دا غوي انجام دغه زمانه د خلکو د پاره او د رستو راتلونکو نسل د پاره یو عبرت جوړ کړو او د یریدونکو خلکو د پاره مو یو نصیحت پرې خو دو بیا هغه واقعیا یاد کړئ کله چې موسی علی السلام خپل قوم ته وویل چې الله تاسو ته حکم کوي چې یو غوا ذبح کړئ هغوی وویل چې آیا ته زمونږ سره ټوکی کوي موسی علیہ السلام وویل چې زه په خدای پوری د دینه پناه غواړم چې د جاهلانو په شان خبرې وکړم هغوی وویل چې ډیره خدا خپل رب ته درخواست وکړه چې هغه مونږ ته د دې غوا سره تفصیل وخی موسی علیہ السلام وویل د الله فرمان دی چې هغه د داسې غواوي چې نه بډای وي او نه بچي وي بلکې درمیاني عمر والدي وي لہذا کم حکم چې درته کیږي هغه اومنای هغه بیا ویل چې د خپل رب نه تاسو کړه چې داغه رنگ بسنګوي موسی علی السلام ویل الله فرمایي چې غوا د زیړ رنگ پکار ده چې رنگي داسې شوخ وي چې د کتونکو پر زړه خوشاليږي هغه بیا ویل چې د خپل رب نه صفا تاسو کړه چې کم قسم غوا پکار ده مونږ د دې په پیدا کولو کې حیران شویو که د الله خوښي نو مونږ ته به د دې پته ولګيږي موسی علی السلام جواب ورکړو چې الله تعالی وایي چې هغه داسې غوا ده چې کار خدمت لري ناغستې کیږي نظم کاړوي او نه اوبرا وباسي صحیح سالمه او بيداغه
پدې باندې هغوی چغه کړه چې هاو اوس دې ټیک پتو خودلا بیا هغوی هغه ذبح کړه ګیننو هغوی خو داسې نه معلومېدل چې دای کړي وي او هغه واقعیا تاسو ته یاد ده کله چې تاسو یو سړی مړ کړي وو او بیا داغه په باره کې مو جګړې کولې او په یو بل مو د قتل الزام لګولو او الله دا فیصله کړی و چې څه تاسو پټوي هغه به الله ښکارا کوي په هغه وخت مونږه حکم وکړو چې د دې غوا په یو حصہ باندې مړې وهاي وګورئ دارنګي الله مړی ژوندۍ کوي او تاسو ته خپل نخې د دې لپاره خي چې تاسو په شئ خو اخر دا چې د داسې نخو لیدلونه رستو هم تاسو زړونه سخت شو د کانو پشان سخت شو بلکې په سختۍ کې داغه نه هم زیات سخت ځکه چې په کانو کې ځینې داسې هم دي چې داغه نه چینه بهيږي ځینې داسې دي چې چوي او داغه نه وبراوزي او ځینې د خدای د یری نه هم را پریوزي الله ستاسو د کارونو نه خبر نه دی اے مسلمانانو اوس هم تاسو د دې خلکو نه دا امید لرئ چې دوی بس تاسو په وینا باندې ایمان راوړي حالکه په دوی کې د یوې ډلې طریقه دا پاتې شوې ده چې د الله کلام واورېدو او بیا یې سره د پوهې قصدن پاغې کې بدلون راوستلو په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړونکو خلکو سره چې میلاویږي نوای چې مونږ هم هغه منو او کله چې په خپلو کې د یو بل سره په ځان لځې کې کینی خبرې کوي نوای چې به وقوفان شوی خو نه یې تاسو دې خلکو ته هغه خبرې خې چې الله تاسو ته خود لیدي او چې سبا له تاسو خلاف تاسو د رب په دربار کې د دلیل په تور پیش کړي او ولی دوی ته معلومه نه ده چې الله دغه ټول خبرونه خبر ده کمی چې دوی پټوي او کمی چې دوی ښکارا کوي په دوی کې یو بل ډله د امیانو ده چې په کتاب خو پوهیږي نه بس په خپلو بے بنیادو امیدونو او ارزوګانو پسې روان دي او صرف په وهمونو ګمانونو باندې ژوند تیروي نو هلاکت او تباہی ده د هغه خلکو د پاره چې په خپل لاسونو باندې د شریعت کتاب لیکي بیا خلکو توای چې دا د الله د طرف نه راغلي دي د پاره د دې چې په بدل کې سلک شان فائدہ حاصل کړي دا غوي د خپل لاسونو دا لیکل هم د هغوی د پاره د تباہی سامان دی او دا غوي دا ګټه هم دا غوي د پاره د هلاکت سبب دی هغوی وایي چې د دوزخ ور با زمونږ سره هډو لګینا او کولګي نو د یو 100 ورځې سزا بوي نو وی دی د دوی نه تاسو کړه چې آیا تاسو د الله نه صداسي وعده غستلی ده چې هغه داغه خلاف ورزي نشي کوله یا خبره دادا چې تاسو په الله پوری داسې خبرې کوي چې داغه په عقله تاسو ته دا پته نشته چې الله داغه ذمہ اغستلی ده اخر په تاسو پوری با د دوزخ ور ولی نه لګي هر څوک چې بدی وکړي او په غلطو کارونو کې غیر پاتې شي هغه دوزخی دي او په دوزخ کې به همیشه اوسي او کم خلک چې ایمان راوړي او نیک عملونه وکړي هغوی جنتیان دي او په جنت کې به همیشه اوسي یاد کړئ د اسرائیل د اولاد نه مونږ په خوا دا غستلی و چې د الله نه بغیر د بلچا عبادت مکوئ د مور پلار د رشتہ دارانو یتیمانانو او مسکینانو سره خسلوک کوئ د خلکو سره خې خبرې کوئ منځ قائموي او زکات ورکوي خو د لګو خلکو نه بغیر تاسو ټول د دی واده نه پشاشوي او تر اوسه پوری پشازي بیا لکشان رایات کړی مونږ تاسو نه مضبوطه وعده غستلی و چې په خپل کې د یو بل ویني متوي وای او ما یو بل د خپل کورونه نه وباسي تاسو د اقرار کړی وو په دې باندې تاسو په خپل گواهان یې خنن هم تاسو یې چې خپل رونه وجنای د خپل رورولې څخه خلک د خپل کورونو نه بے کور کوي په ظلم او زیاتۍ سره داغوی خلاف دیو بل مرسته کوي او کله چې هغه په جنگ کې اونول شي او تاسو لا راوستل شي نو داغوی د آزادولو د پاره فدیه اخلي او ورکوي حالکه هغه د خپل کورونو نه استل د سر نه پتا سو باندې حرام وو نو آیا تاسو د کتاب په یو حصہ ایمان راوړی او د بل حصے سره کفر کوي نو پتا سو کې چې کم خلک داسې کار وکړي دا غوي سزا د دینه بغیر بل سیده چې په دنیا کې خوارو ذلیل پاتې شي
او په آخرت کې سخت عذاب ته ولېږلی شي. الله تعالی داغي کارونه نه خبر نه دی کم چې تاسو کوي. دا هغه خلک دي چې آخرت خرڅ کړي دي او د دنیا ژوند یې اغستلې دي. نو نه به د دوی په سزا کې څه کمی وکړي شي او نه به دوی ته څه امداد ورسېدلی شي. مونږه موسی علیه السلام لا کتاب ورکړو، داغونه رستو مو پرلې پسې رسولان اولېګل او په آخر کې مو عیسی علیه السلام د مریم زوی د روخانه نخو سره اولېګو او په پاک روح سره مو داغو مدد وکړو. نو دا ستاسو څه طریقه ده چې کله هم یو رسول ستاسو د نفس د خواهشاتو خلاف یو څه ستاسو ته راوړی دی، نو داغه په مقابله کې مو سرکشي کړی ده، سمو دروغ وګڼل او سمو وجل. دوی وایي زمونږ زړونه محفوظ دي، نه بلکې اصل خبره دادا چې د دوی د کفر په وجه په دوی باندې د الله لعنت دی. دغه وجه دا چې دوی لږ ایمان راوړي او اوس چې کم کتاب د الله د طرف نه دوی ته راغلی دی، داغه سره د دوی څه سلوک دی؟ سره د دې چې هغه د هغه کتاب تصدیق کوي کم چې د دوی سره د مخکې نه موجود وو. سره د دې چې د دې کتاب دراتلو نه مخکې به دوی په خپل د کافرانو په مقابله کې د فتح او امداد دعاګانې غوښتلې، خو چې کله هغه دوی ته راغی او دوی خو پیژندو هم، نو داغه نه منلو نه انکار وکړو. د خدای لعنت دی وی په دې انکار کوونکو باندې. دا څومره خرابه ذریعہ ده چې دوی په ځان له تسلی راولي چې کم هدایت الله نازل کړي دي، دا غیر د منلو نه صرف د دې ضد په وجه انکار کوي چې الله خپل فضل وحی او رسالت د خپل خوخي په بنده باندې راولېګو. نو دوی اوس د یو غضب مستحق شوی دي د پاسه د بل غضب، او د داسې کافرانو د پاره سخته د ذلت سزا مقرره ده. کله چې دوی ته وویل شي چې الله سره نازل کړي دي پاغه باندې ایمان راوړای، نو دوی وایي مونږ خو صرف په هغه څه باندې ایمان راوړو چې هغه په مونږ یعنی د اسرائیل په نسل باندې نازل شوی دی. داغه نه علاوه چې سره غلي دي داغه د منلو نه هغه انکار کوي، حالکه هغه حق دی او داغه تعلیم تصدیق او تایید کوي کم چې داغوی سره د مخکې نه موجود وو. ډېر خدا دوی ته وایا کچری تاسو په هغه تعلیم باندې ایمان وی کم چې تاسو ته راغلي وو، د دین مخکې مو د الله هغه پیغمبران کم چې په خپل په بنی اسرائیل کې پیدا شوي وو ولی قتل ول. تاسو ته موسی علی السلام د څنګه روخانه نه خو سره راغی، بیا هم تاسو داس ظالمان وای چې داغه د تلو سره مو د غوا د بچی عبادت شروع کړو. بیا لګشان هغه محکمه وعده رایات کړی چې تور مستاسو د پاسه اوچت کړي وو او واده مو درنه اغستلی و. مونږ درته ویلی وو چې کم هدایات مونږ درلیګو داغه په سختۍ سره پابندي کوي او په غوګونی واوري. ستاسو مشرانو وویل مونږه واورېدل خو منوي نه، او داغوی د کفر دا حال وو چې داغوی په زړونو کې د غوا د بچی مینه ناسته و. ورته وایا کچری تاسو مؤمنان یې نو دا خو عجیبه ایمان دی چې تاسو ته د داسې خرابو کارونو حکم درکوي. دوی ته وایا کچری واقعي د الله په نزد د آخرت کور د ټولو انسانانو نه علاوه خالص تاسو د پاروي، نو بیا تاسو لا پکار دی چې د مرګ آرزو وکړئ کچری تاسو په خپل خیال کې رښتینی یې. یقین وکړئ چې دوی به هیڅ کله د دې آرزو ونکړي، په دې وجہ چې دوی په خپل لاسونو کومه ګټه حالته ځانته لګلې ده، هغه دوی د دې نه منع کوي چې حالته د تلو آرزو وکړي. الله د دې ظالمانو د حال نه خبر دی. تو به ووینې چې دوی د ټولو خلکو نه زیات په ژوند مین دي، تر دې پورې چې په دې معاملې کې د مشرکانو نه هم زیات حریصان دي. د دوی هر یو سړی دا غواړي چې زر کال ژوند دی وي، حالکه دا اوږد عمر خو دوی د عذاب نه سلری نشي وړلې. هر څنګه عملونه چې دوی کوي الله هغه ویني. دوی ته وایا چې څوک د جبرئیل علیه السلام سره دشمنی ساتي، هغه ته دی معلومه وي چې جبرئیل علیه السلام د الله په حکم سره دا قران ستا په ځل باندې نازل کړي دي چې د مخکینو کتابونو تصدیق کوي او تایید کوي او د مؤمنانو د پاره د هدایت او د کامیابی زیری دی. کچری د جبرائیل سره د دوی د دشمنی دا وجوي، نو ورته وایا
چې څوک د الله او داغه د فرښتو او داغه د رسولانو او د جبريل او د میکائیل دشمنان دي الله دغه کافرانو دشمن دي. مونږ ته داسي آیاتونه نازل کړي دي چې حق صفا صفا ظاهرون کی دي. پاغه باندې د عمل کولونه هغه خلک انکار کوي چې هغوی فاسقان دي. ولی همیشه داسي ندي شوی چې کله هغوی یو وعده کړی دا پاغوی کې یوې ډلې ضرور هېره کړی دا. حالکه اکثر خو پکې داسې دي چې په رښتیا سره د ځړنه ایمان نه دی راوړي او چې کله دوی ته د الله د طرف نه یو رسول سره د داسې کتاب راغی چې هغه د دوی د کتاب تصدیق کوونکی دی نو په دې اهل کتابو کې یوې ډلې د الله کتاب شاته داسې غورځوو لکه چې هغوی هډو سپوهیږي نه او په هغه سيزونو پسې ورپسې شو چې شیطانانو با د سليمان عليه السلام د بادشاہي په نوم پیش کولو. حالکه سليمان عليه السلام هیڅ کفر نه دی کړي. کفر خو هغه شیطانانو کوو چې خلکو ته به د جادو تعلیم خودلو او هغوی په هغه سیس پسې ورپسې شو چې په بابل کې په دوو فرښتو هاروت او ماروت باندې نازل کړي شوی وو. حالکه هغوی یعنی فرښتو چې به کله چاته داغه تعلیم ورکولو نو اول به ورته صفا ویل چې ګورا مونږه صرف یو ازمیخت یو تو کفر کې اخته نشي. بیا به هم د خلکو داغوی نه هغه سجده کول چې په هغه سره د خاون او دغه د خزي په منځ کې جدای راولي. ظاهر خبره ده چې په دې ذریعہ هغه د خدای د حکم نه بغیر هیڅ ته ضرر نشو رسولې. خو سره د دیبا هغه داسې سیز زده کولو چې په خپل با داغوی د پاره فائدہ ورکونکې نه بلکې نقصان ورکونکې وو او هغه ته دا معلومه وا چې څوک د دې سیز خریدار شو نو داغوی د پاره په آخرت کې هیڅ حصہ نشته. څومره خراب سامان وو چې داغه په بدل کې هغه خپل ځانونه خرڅ کړل. افسوس چې هغه ته معلوم وي دا بد انجام او کچري هغه ایمان او تقوا اختیار کړی وي نو د الله په دربار کې چې داغه کوم بدله ملاوي دله هغه د هغه د پاره ډېر بهتره وا. افسوس چې هغه خبر وي د دغه انجام نه. اے مؤمنانو رای نه موایي بلکې انظر نه وایي او خبره په توجه سره اورئ. دا کافران خو د دردناک عذاب مستحق کوم خلکو چې د حق نه انکار کړي دي کو هغه اهل کتاب دي او کو مشرکان دي هغه هیڅ کله دا نه خوي چې تاسو د رب ته طرف نه پتا سو باندې څه خیر نازل شي. خو الله چې څوک غواړي هغه د خپل رحمت د پاره خاص کوي او هغه د یو لوی فضل خاوند دی. مونږ چې خپل کم آیاتونه منسوخ کوو یا د خلکو نه هېرو نو داغه پځه داغه نه بهتر یا کم نه کم داغه پشان آیاتونه راوړو. آیا تا ته معلومه نه ده چې الله په هر څه قدرت لري؟ ولی تا ته پته نشته چې د ځمکې او د اسمانونو بادشاہي د الله ده او داغه نه بغیر بل هیڅوک تاسو خبر اغستونکې او تاسو مدد کوونکې نشته. آیا تاسو د خپل رسول نه هغه شان ته پوښتنه کول غواړئ لکه څنګه چې د دین مخکې د موسی علی السلام نشوي وو؟ حالکه چا چې د ایمان لار د کفر په لار بدل کړه هغه د صحیح لارې نه بې لارې شو. په اهل کتابو کې ډېر خلک دا غواړي چې په څه طریقې تاسو د ایمان نه کفر ته واپس راوړئ. اگر چې حق هغه تخکاره شوی دی خو د خپل نفس د حسد د وجنا هغه تاسو د پاره دا غواړي. د دې په جواب کې تاسو تر هغه پوري د معافی او د چشم پوشینا کار واخلئ چې الله خپل فیصله په خپل جاری کړي. یقین لرئ چې الله په هر څه باندې قدرت لري. منځ قائموي او زکات ورکوي. تاسو چې د آخرت د پاره کوم نیکی ځان لا مخکې لګي هغه به د الله سره بیا مومئ. تاسو چې څه کوئ هغه د الله په نظر کې دي. دوی وایي چې هیڅوک په جنت ته نځي تر څو چې هغه يهودي نوي یا د عیسایانو د خیال مطابق عیسائی نوي. دا د دوی ارزوګانی دي. دوی ته وایا چې خپل دلیل پیش کړي چې تاسو په خپل داوا کې رښتینی یې. په اصل کې نه تاسو خاص خلک یې او نه بل څوک. حق داده چې چا خپل ځان د الله فرمان ته اوسوارو او عملاً پنه کلار روان شو نو داغه د پاره د دې اجر داغه د رب سره دی او د داس خلکو د پاره نه د سیری او نه د غم موقشته.
يهوديان وایي چې د عیسایانو سره هیڅ نشته، عیسایان وایي چې د يهوديانو سره هیڅ نشته، حالکه دوه کتاب لولي او دا قسم داوي هغه خلک هم کوي چې دا غوي سره د کتاب علم نشته. دا په کومو اختلافو کې چې دوی اخته دي د دې فیصله به الله د قیامت په ورځ کوي او د هغه سړي نه بزیات ظالم څوک وي چې د الله په عبادت خانو کې د الله د نوم یادولونه خلق منی کوي او داغه په ورانولو پسې لګېدلی وي. داسې خلق د دې قابل نه دي چې په دې عبادت خانو کې قدم کېږدي او کچري حالت لاړ هم شي نو چې یې ور سره وي. د دوی د پاره په دنیا کې شرمندګي ده او په آخرت کې لوی عذاب. مشرق او مغرب ټول د الله دی، کم طرف ته چې تاسو مخ ګرځوي نو هم هغه طرف ته د الله مخ دی. الله ډېر فراخي والده او په هر څه پوهیږي. د دوی وینا ده چې الله ځان لا زوینه ولې دی. الله پاک دی. د دې خبرونه اصل حقیقت دا دی چې پزمکا او اسمانونو کې سدي هغه ټول د الله دی، ټول داغه فرمان منون کې دي. هغه د اسمانونو او د ځمکې پیدا کون کې دی. د کمی خبرې چې هغه فیصله کوي نو داغه د پاره بس هم دا حکم کوي چې شاه او هغه وشي. ناپوهان وایي چې الله په خپل زمونږ سره خبري ولی نه کوي یا یو نخه ولی مونږ ته ناراضي. دارنګ خبري با د دوی نه مخکینی خلکو هم کوله. د دې ټولو مخکینی رستو گمراهانو سوچ فکر یو شان دی. د یقین والو د پاره خمونګه نخي صفا بیان کړی دي. د دین لوی نخبه بل سوي چې مونږ ته د حق علم سره زیره ورکونکې او يرونکې اولېګلې. اوس چې کوم خلکو ځان د دوزخ سره تړلې دي داغوی د طرف نه ته زموار نه او نه بستانه داغوی په باره کې تپوس کیږي. يهوديان او عیسایان با ستانه تر هغه پوری راضی نشي تر سوچې ته داغوی په طریقه روان نشي. صفا ورته وایا چې لار خو بس هم هغه دا کوم چې الله خو دلیدا. کم علم چې تا تراغله دي کچری تا داغین رستو داغوی دا خواهشاتو پیروي وکړه نو ستا د پاره هیڅ یو دوست یا مددگار داسې نشته چې تا د الله نه بچ کړي. کوم خلکو ته چې مونږ کتاب ورکړی دی هغه سیوای لکه څنګه چې داغه د وینا حق دی. هغه په دې قران باندې د زړه په صدق سره ایمان راوړي او چا چې د دې سره د کفر طریقې اختیار کړه هغه په اصل کې نقصان مندون کې دي. اے بنی اسرائیلو یاد کړئ زما هغه نعمت چې ما پتا سو باندې کړې وو او بلدا چې ما د دنیا په ټولو قومونو باندې تاسو غوړه کړی وای او د هغه ورځې نه ویریږئ چې څوک به د هیڅ پکار ناراضي نه به د چانه فدیه قبلې دي شي نه به سفارش چاته فائدہ ورکوي نه به مجرمانو ته سمدد ورسېدي شي. یاد کړئ کله چې ابراهیم علی السلام خپل رب په یو څو خبرو کې وازمیلو او هغه په هغه ټولو کې پوره وختو نو الله ورته وویل زتا د ټولو خلکو د پاره پېښوا جوړوم. ابراهیم علی السلام عرض وکړو آیا دا وعده زما د اولاد سره هم ده؟ الله جواب ورکړو زما وعده د ظالمانو سره تعلق نه لري. او دا یاد کړئ چې مونږه دا کور یعنی کعبه د خلکو د پاره مرکز او د امن ځای ګرځولې دی او خلکو ته مو دا حکم ورکړی وو چې ابراهیم علی السلام په کم ځای کې د عبادت لپاره ودرېږي د هغه ځای نه مستقل د منځ جوړ کړي. او ابراهیم علی السلام او اسماعیل علی السلام ته مو دا تاکید کړی وو چې زما دا کور د طواف کوونکو اعتکاف کوونکو د رکوع او سجده کوونکو د پاره پاک ساتي. او دا یاد کړئ چې ابراهیم علی السلام دعا وکړه اے زما ربا د دې خار نه د امن خار جوړ کړه او د دې په اوسیدونکو کې چې څوک الله او آخرت مني هغه ته هر قسم میوه ورکړه. په جواب کې ورته دا رب او فرمایل او چې څوک نه مني هغه له هم د دنیا د ژوند د یو څو ورځې سامان ورکم خو اخر به د جهنم عذاب تراکاګم او هغه د ټولو نه خراب زید. او یاد کړئ کله چې ابراهیم علی السلام او اسماعیل علی السلام د دې کور دیوالونو چتول نو دعا به کولا اے زمونږ ربا زمونږ د طرف نه دا خدمت قبول کړه. ته د هر چا خبري اوریدونکې او په هر څه پوهیدونکې یې. اے ربا مونږ دواړه خپل فرمانبردار حکم منون کې جوړ کړه.
زمونږ د نسل نه یو داسې قوم راپورته کړه چې ستا حکم منونکي مسلمانان وي. مونږ ته د خپل عبادت طریقې وښیه، زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړه، ته ډېر معاف کوونکې رحم کوونکې یې. او اے ربا په دې خلکو کې د دې خپل قوم نه یو داسې رسول راپورته کړه چې هغوی ته ستا آیاتونه واوروي، هغوی ته د کتاب او د حکمت تعلیم ورکړي او د هغوی ژوند پاک او صفا کړي. ته غالب یې او د حکمت خاوند یې. اوس څوک دی چې د ابراهیم علیه السلام د طریقې نه نفرت وکړي؟ چا چې په خپل ځان په بیوقفتیا او جهالت کې اخته کړی وي، داغه نه بغیر بل څوک دا حرکت کولی شي؟ ابراهیم علیه السلام خو هغه سړی دی چې مونږ په دنیا کې د خپل کار دپاره غوره کړی وو او په آخرت کې به هغه په صالحانو کې شمارل کیږي. دا هغوی حال دا وو چې کله ورته خپل رب ویل چې مسلمان شه، نو زری ویل چې زه د کائناتو د مالک مسلمان شوم. هغه خپل اولاد ته هم په دې طریقه باندې د تللو هدایت کړی وو او هم د دې وصیت یعقوب علیه السلام خپل اولاد ته کړی وو. هغه ورته ویلی وو چې زما بچو، الله ستاسو د پاره دا دین غوړه کړی دی، نو د مرګ پوری مسلمانان اوسېږئ. نو آیا تاسو په هغه وخت کې موجود وای چې کله یعقوب علیه السلام د دې دنیا نه رخصتېدلو؟ هغه د مرګ په وخت کې د خپل زامنو نه تپوس وکړو چې بچو، زمانه رستو به تاسو د چا بندگی کوئ؟ هغوی ټول په جواب کې وویل چې مونږ به د هغه یو خدای بندگی کوو کم چې ستا او ستا د مشرانو د ابراهیم علیه السلام، د اسماعیل علیه السلام او د اسحاق علیه السلام خدای وو، او مونږه خاص هم داغو مسلمانان یو. هغه څه خلق وو چې تیر شو، څه چې هغوی ګټلی دي هغه د هغوی دپاره دي، او څه چې تاسو ګټئ هغه به ستاسو دپاره وي. ستاسو نه به دا تپوس نه کیږي چې هغوی څه کول. یهودیان وایي چې یهودیان شئ، نو صحیح لاره به بیا مومئ. عیسایان وایي چې عیسایان شئ، نو هدایت به درته نصیب شي. دوی ته ووایه چې نه، هر څه پرېږدئ. یوه د ابراهیم علیه السلام طریقه، او ابراهیم علیه السلام د مشرکانو نه نه و. اے مسلمانانو، ووایئ چې مونږه ایمان راوړی دی په الله باندې او په هغه هدایت باندې چې مونږ ته نازل شوی دی، او چې ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام او د یعقوب علیه السلام اولاد ته نازل شوی وو، او چې موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام او نور ټولو پیغمبرانو ته د خپل رب د طرف نه ورکړی شوی وو. مونږ د هغوی په منځ کې هیڅ فرق نه کوو او مونږه د الله مسلمانان یو. نو کچری دوی ایمان راوړو لکه څنګه چې تاسو ایمان راوړی دی، نو په هدایت باندې دي، او کچری د دې نه مخ واړو نو صفا خبره ده چې هغوی په ضد کې پراته دي. نو اطمینان لرئ چې دا هغوی په مقابله کې الله ستاسو د حمایت دپاره کافی دی. هغه هر څه اوري او په هر څه پوهه دی. وایا د الله پاک رنگ اختیار کړئ، داغه د رنگ نه با بل خرنګ د چاوي، او مونږه داغه بندگی کوونکی یو. اے نبی صلی الله علیه وسلم، دوی ته وایا چې آیا تاسو د خدای په باره کې زمونږ سره جګړه کوئ؟ حالکه هغه زمونږ هم رب دی او ستاسو هم رب دی. زمونږ عملونه زمونږ د پاره دي او ستاسو عملونه ستاسو د پاره دي، او مونږه الله لرا خپل بندگی خالصه کړی ده. یا تاسو دا وایئ چې ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام او د یعقوب علیه السلام اولاد ټول يهوديان یا عیسایان وو. ورته وایا چې تاسو زیات علم لرئ که الله؟ داغه سړی نه با بل زیات ظالم څوک وي چې داغه په ذمہ د الله د طرف نه یو گواهی وي، د هغه پټکړي. ستاسو د کارون نه الله سنا خبره خو نه دی. هغه څه خلق وو چې تیر شو، داغوی ګټه داغوی د پاره وا، او ستاسو ګټه ستاسو د پاره ده. ستاسو نه با داغوی د عملونو په باره کې تپوس نکېږي. ناپوه خلق با ضرور داوایي چې دا پدوی سو شو. اول چې کمی قبله ته منځ کوو دا غینه یک دم واوړېدل. اے نبی صلی الله علیه وسلم، دوی ته وایا چې مشرق او مغرب ټول داغه دي. د الله چې چاته
خوخوي هغه ته نیغه لار خي او دغه شان خمونګه ستاسو نه یو امت وس جوړ کړي دي د پاره د دې چې تاسو د دنیا په خلکو باندې گواهان شئ او رسول په تاسو باندې گواهی اول چې تاسو کم طرف ته مخ کوو هغه خو مونږ صرف د دې معلومولو د پاره قبل مقرر کړی و چې څوک پر رسول پسیزي او څوک واپس پشازي دا کار خو ډیر سخت خدا هغه خلکو د پاره هیڅ سخت نه و چاته چې الله هدایت نصیب کړي وو الله وا ستاسو دا ایمان هرگز نه ضایع کوي یقین وکړئ چې الله د خلکو په حق کې ډیر مهربانه او رحم کون کې دی اے نبی صلی الله علیه وسلم اسمان ته بار بار ستا مخ ګرځول مونږ وینو نو مونږه تا هغه قبله ته ګرځو کوم چې ستا خوخه ده مسجد حرام طرف ته مخ وګرځوا اوس چې هر چرته تاسو یې نو هم دغه مسجد حرام طرف ته په مانځي کې مخونه ګرځوي کوم خلکو ته چې کتاب ورکړی شوی وو هغه خپو هیږي چې د قبله د بدلیولو دا حکم دا غوي د خپل رب د طرف نه دی او حق دی خود دې باوجود چې هغه سکوي الله داغه نه خبره نه دی کته دې اهل کتاب ته هر څنګه نه خراوړي خو ممکن نه ده چې دوی ستاده قبله پیروي وکړي او نه ستاده پاره دا ممکن ده چې ته د دوی د قبله پیروي وکړي او په دوی کې یو ډله هم د بل ډلې د قبله پیروي کولو ته تیار نه ده او کم علم چې تا تراغله دي داغینا ورستو کو چریتا د دوی د خواهشاتو پیروي وکړه نو دا یقیني ده چې تبا په ظالمانو کې شمار شي کوم خلکو ته چې مونږ کتاب ورکړې دي هغه دازې چې قبله تر جوړ کړی شوی دا داسې پیژني لکه څنګه چې خپل اولاد پیژني خو په هغه کې یو ډله سره د پوهي قصدن حق پټوي دا بالکل یو حق امر دی ستاد رب د طرفنا نو د دې په حق لا ته هرگز په شک کې مپریوزا د هر چا د پاره یو طرف دی چې هغه طرف ته مخ ګرځوي نو تاسو نیکي طرف ته د یو بل نه مخ کې کېږئ هر چرته چې یې تاسو الله به تاسو ټول بیا مومي او رب مولي داغه د قدرت نه هیڅ بهر نه دی او تشي د کم زینا تیریږي هم داغه زینا خپل مخ د مانځ په وخت کې مسجد حرام ته وګرځوا زکه چې دا ستاسو رب حق فیصله ده او الله ستاسو د عملونو نه خبره نه دی او د هر زینه چې تیریږي ته نو خپل مخ مسجد حرام ته ګرځوا او هر چرته چې یې تاسو نو مسجد حرام ته مخونه ګرځوي او مونږ کوي د پاره د دې چې د خلکو سره ستاسو خلاف سو حجت یا اعتراض نوي هو د دوی نه چې څوک ظالمان دي داغوی جبا به هیڅ حال کې نه بنديږي خو تاسو داغوی نه مې یریږئ بلکې زمانه یریږئ او د پاره د دې چې زه پتا سو باندې خپل نعمت پوره کړم او په دې امید چې زما د دې حکم په منلو سره به تاسو هغه سي د کامیابی لار بیا مومئ لکه څنګه چې تاسو ته په دې سیس سره کامیابی نصیب شوه چې مونږه په تاسو کې پخپلا ستاسو نه یو رسول راولېګو چې تاسو ته زموږ آیاتونه وروي ستاسو ژوند پاکوي او تاسو ته د کتاب او د حکمت تعلیم درکوي او تاسو ته هغه خبرې خي چې تاسو ته معلومي نه وي نو تاسو ما یاد ساتئ زه تاسو یاد ساتم او زما شکر وباسئ د نعمتونو ناشکری مکوئ اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي په صبر او پمانځ سره مدد وغواړي الله د صبر کوونکو سره دی او کم خلک چې د الله په لار کې قتل کړي شي هغه ته مړ موایي بلکې هغه په حقیقت کې ژوند دي خو تاسو دا غوي په ژوند نه پوهیږئ او موږ به پتا سو باندې یرا لوګه د مال او د سر نقصان او په آمدنو کې کمی ضرور راولو او تاسو به ازمو په داسې حالاتو کې چې څوک صبر وکړي او چې کله پرې سو مصیبت راشي نو وایي چې مونږه د الله یو او هم الله ته واپس لون کیو نو هغوی ته د خوشاله زیره ورکړه پاغوی باندې با د خپل رب د طرف نه ډېر مهربانيانی وي د الله د رحمت په سوري کې بوي او هم دغه خلک په نیغه لار روان دي
بشکا صفا او مروه د الله د نخونه دي نو څوک چې د بیت الله حج یا عمره کوي نو داغه د پاره داسې د ګناه خبره نه ده چې د دې دوانو غونډو په منځ کې صحیح وکړي او څوک چې په خپل رضا سره د خیر سکار وکړي هغه د الله په علم کې دی او الله داغه قدر کوونکی دی کم خلق چې زمونږ را لېږل شوي روخانه تعلیمات او هدایات پټوي په دا حال کې چې هغه مونږه د ټولو د لار خودنې د پاره په خپل کتاب کې بیان کړی دي یقین وکړئ چې الله هم پاغوي باندې لعنت وای او ټول لعنت کوونکي هم پاغوي باندې لعنت لګي البته چې کم خلق د دې کار نه منشول او د خپل عمل اصلاح وکړه او چې صحیح پټول هغه ښکارا بیان کړل نزبا هغه معاف کړم او زه ډیر معاف کونکې رحم کونکې يم کوم خلکو چې د کفر عمل اختیار کړو او هم د کفر په حالت کې مړشول نو په هغه باندې د الله د فرښتو او د ټول خلکو لعنت دی د لعنت په دې حالت کې با هغه همیشه وي نه بداغوینا سزا سپک کړی شي او نه باورلا نور مهلت ورکړي شي تاسو خدای بس یو خدای دی دغه رحمان او رحیم نه سیوا بل خدای نشتا طلاق دوزل دی بیا خودی یا په صحیح طریقه خزه اوساتل شي او یا خودی په ښه طریقه هغه رخصت کړی شي او د رخصت کولو په وخت کې تاسو له دا جایز نه دی چې تاسو هغوی لا کم څه ورکړی دی دا غینه سو واپس واخلئ لیکن دا خبره چې خزه خاوند دوه یریدل چې د الله په قانون باندې با قائم پاتې نشي دا پکې شامل نه ده کچری داسې وو چې تاسو یریدای چې هغوی دوانه با د الله په حدونو قائم پاتې نشي نو کو هغوی دوانه په خپل منځ کې دا معاملې وکړي چې خزه خپل خاوند لا سور کړي او ځان جدا کړي نو پدې کې څه ګناه نشته دا د الله مقرر شوی حدونه دي د دینه اخوا ما وړي او څوک چې د الله د حدونو نه اخوا وړي هغوی ظالمان دي بیا کچری د دویم ځل طلاق ورکولو نه رستو خاوند خزیلا په دریم ځل طلاق ورکړل نو هغه خزا دغه د پاره نه حلاليږي سیوا د دینا چې دغه خزا د بل سړي سره نکاح وکړي او بیا ورلا هغه طلاق ورکړي د دین رستو کچری هغه اول خاوند او دا خزا دا خیال وکړي چې د الله په قانون باندې با قائم وسیږي نو بیا کو هوی یو بل ته رجوع وکړي نو جایز دي دا د الله مقرر شوی حدونه دي چې هغه داغه خلقو دا هدایت د پاره صفا بیانوي څوک چې د الله دا حدونو ماتول په انجام باندې پوهیږي او کله چې تاسو خذل طلاق ورکړي او داغوی عدت پوره کېدو ته نږدې شي نو یای په خطرېقه د ځان سره اوساتئ او یای په خطرېقه رخصت کړئ خاص داغوی د تنگولو په غرض هغه په نکاح کې مرا بندوي ځکه چې دا زیاتې دي او څوک چې داسې کوي هغه په حقیقت کې په خپل ځان ظلم کوي دا الله د آیاتونو نه لوبي ما جوړوي دا هیر نکړي چې الله څومره لوی نعمت پتا سي باندې کړي دي هغه تاسو ته نصيحت کوي چې کم کتاب او حکمت هغه پتا سو نازل کړي دي داغه احترام کوي د الله نه ویریږي او په شي چې الله ته هر خبري علم دی ستانه ته پوس کوي چې د هیڅ حکم دی ورته وایا چې دا د ګندګۍ یو حالت دی پدې کې د خزونه جدا اوسئ او هغوی ته منځ دی کېږي تر څو چې هغوی پاکي شوي نوي بیا چې کله هغوی پاکي شي نو په هغه طریقه ورځي څنګه چې الله تاسو ته حکم کړی دی الله هغه خلق فخوي څوک چې د بدن نه ځانو ساتي او پاک ژوند اختیار کړي ستاسو خزي ستاسو پټي دي ستاسو فقدا چې څنګه غواړي هغه شان خپل پټي ته ورځي خود خپل وړاندې ژوند فکر کوي او د الله د ناراضګۍ نه ځان ساتي خپوه شي چې یو ورځ به داغ سره ملاويږي او اے نبی صلی الله علیه وسلم څوک چې ستا هدایت اومني هغه ته د کامیابی او د نیک بختۍ زیری ورکړه د الله نوم د داسې قسمونو خوړلو د پاره مې استعمالوي چې داغه مقصد د نیکی او د پرهیزګاری او د خدای د مخلوق په منځ کې د خېګړې د کار نه او د خدای د مخلوق په منځ کې د خېګړې د کارونو نه منع کېدل وی الله ستاسو ټول خبري هوري او په هر څه په هده
کم بے مطلب قسمونه چې بے اراده تاسو خورئ پاغه باندې الله تاسو نه نیسی. حکم قسمونه چې پر اختیار سره د زړه تاسو خورئ داغه تپوس با ضرور الله کوي. الله ډیر معاف کوونکې او صبرناک دی. کم خلک چې د خپل خزو سره د تعلق نه ساتلو قسم خوري داغوی د پاره د سلورو میاشتو مهلت دی. کچری هغه رجوع وکړه یعنی واپس شو د قسم نه نو الله معاف کوونکې او رحم کوونکې. او کچری هغه د طلاق اراده کړی و نو ځان دی په هکړي چې الله هر څه اوریدونکې او په هر څه په دی. کوم خزو ته چې طلاق ورکړي شوی وي هغه دی د دریو هیزو یعنی د دریو میاشتو د بیماری پوری ځان اوساتی او داغوی د پاره دا جایز نه دی چې الله داغوی په خېټو کې څه پیدا کړی دی هغه پټ کړی. دا سکار هغه له هرگز نه دی پکار که هغه په الله او په ورځ د آخرت ایمان لري. که داغوی خاوندان صحیح تعلقات ساتلو ته تیار وي نو د دې عدت په دوران کې هغه د دې حقدار دي چې خپل خزي واپس واخلي. د عامه طریقې مطابق د خزو هم هغه شان حقونه دي لکه څنګه چې د سړو حقونه پاغوي باندې دي. البته د سړو په خزو باندې یو درجه زیاته ده او د ټولو د پاسه الله غالب اختیار والا او حکمت والا موجود دی. خلق ستانه تپوس کوي چې د حرم په میاشت کې جنگ کول څنګه دي. ورته وایا چې پدې کې جنگ کول ډېر بدکار دی. خو د الله د لارې نه خلق منع کول او د الله سره کفر کول او د مسجد حرام لار په خدا پرستو خلکو باندې بندول او د حرم وسیدونکو د حرم نه استل د الله په نزد د هغه نه هم زیات بدکار دی او فتنه د وینو تویولونه زیاته سخت ګناه ده. هغوی خو به ستاسو سره د خپل وس مطابق تر هغه پورې جنگيږي چې تاسو د دې خپل دین نه واړوي او ځان خپو هکړي چې کو پتاسو کې څوک د خپل دین نه واوړي دو او هغه د کفر په حالت کې مړ شو نو داغو عملونه په دنیا او په آخرت دوانو کې ضایع شي. دا قسم خلق ټول دوزخیان دي او همیشه به په دوزخ کې وي. د دې برعکس چې کوم خلکو ایمان راوړی دي او د خدای په لار کې کورونه پرې خودلې دي او جهادي کړي دي هغه په جایز دي چې د الله د رحمت امید لري او الله داوی غلطیانی معاف کونکي او په هغه باندې رحم کونکي دي. دا خلک ستانه تپوس کوي چې د شرابو او د جواری سو حکم دي. ورته وایا چې په دې دوانو سيزونو کې ډېر خرابې ده. اگر چې په دې کې د خلکو د پاره څه فائدې هم دي خو د دې ګناه د دې د فائدو نه ډېر زیاته ده. ستانه تپوس کوي چې موږ د الله په لار کې سو لګو. ورته وایا چې ستاسو د ضرورت نه زیات وي. دغه شان الله ستاسو د پاره صفا حکمونه بیانوي. شاید چې تاسو د دنیا او د آخرت د دوانو فکر وکړئ. ستانه تپوس کوي چې د یتیمانانو سره سما ملاو کړو. ورته وایا چې په کم کار کې دا غوي خېګړوي هغه کار کول بهتر دي. کچې تاسو خپل خرج او دا غوي خرج یو ځای کړئ او یو ځای اوسېږئ نو په دې کې څه ګناه نشته. اخر هغوی هم ستاسو ضرور ولې خلق دي. بدخوا او خیرخوا دواړه الله تخکار دي. که الله غختله نو په دې معاملې کې به پتا سو سختی کړي وا خو هغه لکه څنګه چې اختیار والا دی دغه سي حکمت والا هم دی. د مشرکو خزو سره تاسو هرگز نکاح مکوئ تر سوچ هغوی ایمان نوی راوړي. یو مؤمن وینځه د شریف خاندان د مشرک خزینه بهتره ده اگر که هغه تاسو ډیره خوخوي او د خپل مسلمانانو زنانو نکاح د مشرکانو سړو سره هیڅ مکوئ تر سوچ هغوی ایمان نوی راوړي. یو مؤمن غلام د شریف مشرک نه بهتر دی اگر که هغه تاسو ډیر خوخوي. دا خلک تاسو ور طرف ترابلی او الله په خپل حکم سره تاسو جنت او مغفرت طرف ترابلی او هغه خپل حکمونه خلکو ته صفا بیانوي. امید ده چې هغوی به سبق واخلي او نصيحت به قبول کړي. د بنی اسرائیلونه تاسو کړه چې څومره صفا او ښکار نخي مونږه هغوی ته خودلې دي او بیا دا تاسو هم وکړه چې د الله د نعمت د ملاوي دون رستو کم قوم
هغه نعمت په بدبختی کې بدلوي نو هغه ته الله څنګه سخت سزا ورکوي. کوم خلکو چې د کفر لاره اختیار کړی دا داغوی د پاره د دنیا ژوند ډېر د مینی او خایس جوړ کړی شوی دی. داسې خلک په هغه خلکو پورې ټوکی کوي چې د ایمان لاره اختیار کړی وي. خو د قیامت په ورځ به پرهیزګار خلک داغوی په مقابله کې په اوچته درجه کې وي. پاتې شو د دنیا رزق نو هغه د الله اختیار دی چې چاله خوخوي هغه له به حساب ورکوي. په اول کې ټول خلک په یو طریقه باندې وو، رستو بیا دا حالت پاتې نشو او اختلاف شروع شو. پس دا غینا الله پیغمبران راولېګل چې په صحیح لار تلونکو خلکو ته خوشخبری ورکوونکي وو او غلط خلک د انجام نه يرونکي وو. او دا غوي سره یو حق کتاب د دې لپاره نازل کړو چې د حق په باره کې په خلکو کې کم اختلافات راغلي دي داغه فیصله وکړي شي. او د دې اختلاف پیدا کېدلو دا وجه نه و چې اول خلکو ته حق نو خودل شوی، نه اختلاف هغه خلکو وکړو چاته چې د حق علم ورکړي شوی وو هغه دروخانه هدایاتو ملاویدون ورستو صرف په دی وجه حق پرې خودو او مختلفي طریقې جوړې کړې وې چې هغه په خپل کې زیاتې کول غوښتل. نو کوم خلکو چې په پیغمبرانو باندې ایمان راوړو هغه ته الله په خپل حکم د حق لار او خودلا چې په هغه کې خلکو اختلاف کړي وو. الله چې چاته نه غلاره خودل غواړي هغه ته خي. ولی ستاسو دا خیال دی چې تاسو به جنت ته هم دغه سي داخل شئ او حال دا چې پتا سو له هغه ټول سندي تیر شوی کم چې تاسو نمخ کې په ایمان والو باندې تیر شوی دي. پاغوی ډېری سختي تیر شوی، ډېر مصیبتونه پر راغلل، وجله قول شول تر دې چې دغه وخت رسول او دغه سره ملګری مؤمنان په چغه شو چې د الله مدد به کله راځي. په هغه وخت کې هغه له تسلی ورکړې شو چې هاو د الله مدد نږدې دی. خلک ستانه تپوس کوي چې مونږه څه خرج کړو. په جواب کې ورته وایا چې تاسو سما خرج کوئ هغه په خپل مور او پلار، رشتہدارانو، یتیمانانو، مسکینانو او مسافرانو باندې خرج کوئ. او تاسو چې سنې کې کوئ الله داغه نه خبر دی. تاسو ته د جنگ حکم شوه دی او هغه ستاسو خوښ نه دی. کې دې چې یو څه تاسو خوښ نه وي او هغه ستاسو د پاره خوي، او کې دې چې یو څه تاسو خوښ وي او هغه ستاسو د پاره خنوي. الله پوهیږي تاسو نه پوهیږئ. د حج میاشتې ټول ته معلوم دي. څوک چې په دې مقررو میاشتو کې د حج نیت وکړي هغه لا خبرې دل پکار دي چې د حج په دوران کې دا غنا سو شهوتي کار، سو بدعمل او د جنگ جګړې څخه خبره ونشي. او تاسو چې کم نیک کار کوئ هغه به د الله په علم کې وي. د حج د سفر د پاره د لاري توخه د ځان سره واخلئ او د ټولو نه بهتره توخه پرهیزګاری ده. نو اے عقلمندو زما د نافرمانه نه ځان وساتئ. او که د حج سره سره تاسو د خپل رب سو فضل هم تلاش کړئ نو پدې کې څه ګناه نشته. بیا چې کله د عرفات نه روان شئ نو د مشعر حرام یعنی مزدلفه سره ودرېږئ او الله یاد کړئ. هغه شانی یاد کړئ لکه څنګه چې هغه تاسو ته هدایت کړی دی. ګننو د دینه مخکې خو تاسو بیلاری وای. بیا چې د کم زینا عرفات ته نور ټول خلق واپس کیږي دا غزینا تاسو هم واپس شئ او د الله نه معافي غواړئ. بشکا چې الله معاف کونکي او رحم کونکي دی. بیا چې کله تاسو د خپل حج ارکان ادا کړئ نو لکه څنګه چې بمو مخکې د پلار نیکونو ذکر کولو دغه شان اوس د الله ذکر کوئ، بلکې دا غینه هم زیات کوئ. خدای په یادونکو خلکو کې هم ډیر فرق دی. پاغوي کې څوک داسې دي چې وای ای زمونږ ربا مونږ ته په دنیا کې ټول هر څه راکړي، د داسې سړي د پاره په آخرت کې هیڅ حصہ نشته. او څوک وای چې ای زمونږ ربا مونږ ته په دنیا کې هم ښه نعمتونه راکړي او په آخرت کې هم ښه انجام او د ور د عذاب نه مو وساتي. د داسې خلکو به د خپل ګټي مطابق په دوانو ځایونو کې حصہ وي او په حساب کولو کې د الله هیڅ وخت نه لګي. دا د شمار 100 ورځې دي. دا تاسو له د الله په یاد کې تیرول پکار دي. بیا کو چا تلوار وکړه او په 2 ورځو کې واپس شو نو په هغه څه ګناه نشته، او کو چا تاخير وکړو نو هم په هغه څه ګناه نشته.
خو شرط داده چې هغه دا ورځي په پرهیزګارۍ سره تیری کړی وي د الله د نافرمانی نه ځان ساتي او خپه هوشي چې یو ورځ با داغه مخ ته تاسو پیش کیږئ په انسانانو کې سداسي هم شته چې داغه خبري د دنیا په ژوند کې تاسو ډېر ښه معلومیږي او هغه په خپل نیک نیتۍ باندې بار بار خدای گواه کوي خو په حقیقت کې هغه د حق بدترین دشمن وي هر کله چې ورته اقتدار حاصل شي نو پزمکه کې ټولي منډي ترړي د دې د پاره وਹੀ چې فساد خور کړي فصلونه تباہ کړي او د انسانانو نسل برباد کړي حالکه الله چې دې ځان لګوا کوي هرگز فساد نه خوښوي او کله چې هغه ته ویل شي چې د الله نه ویریږي نو د خپل عزت خیالي په ګناه باندې خټینګوي د داسې سړي د پاره خو دوزخ کافی دی او دوزخ ډیر خراب ځای دی د آرام بل طرف ته په انسانانو کې داسې هم شته چې د الله د رضا په تلاش کې خپل ځان لګوي او په داسې بندگانو باندې الله ډیر مهربان دی اے ایمان والو تاسو په اسلام کې پوره داخل شئ او په شیطان پسې مزئ ځکه چې هغه تاسو ښکارا دشمن دی کم واضحه او صفا هدایت چی تاسو ته راغلي دي کداغې نه رستو بیا تاسو بیلاری شوي نو یقین لرئ چې الله په هر څه باندې غالب دی او د حکمت خاوند د دې ټولو نصیحتونو او هدایاتونو رستو هم چې دا خلک نیغ نشو نو آیا دوی اوس د دې خبرې انتظار کوي چې الله د فرښتو سره د وریځو سوري کې په خپل دوی لراشي او بس فیصله وکړي شي آخر ټولي معاملې خو با خاص هم الله ته پیش کی اے نبی صلی الله علیه وسلم خلق ستانه د سپوږمۍ د زیاتېدو او د کمېدو په باره کې تپوس کوي ورته وایا چې دا د خلکو د پاره د وختونو مقررولو او د حج د علامتونو نخې دي هم دغه رنګي دوی ته وایا چې دا څه د نیکۍ کار نه دی چې تاسو خپل کورونو ته د شاده طرف نه ورننوځئ نیکی خو په اصل کې دادا چې سړی د الله د ناراضګۍ نه بچي نو خپل کورونو ته په دروازو باندې ورننوځي البته د الله نه یره کوي امید دی چې تاسو خلاصې نصیب شي او تاسو د الله په لار کې د هغه خلکو سره جنگيږئ څوک چې تاسو سره جنگيږي خو زیاتې مکوئ ځکه چې الله زیاتی کوونکی نه خوښوي د هغه سره جنگيږئ په هر ځای کې چې تاسو د هغه سره مقابله راشي او اوی باسي هغه د هغه زینو نه د کم زین چې هغه تاسو استلیه ځکه چې قتل کول اگر چې بدکار دی خو فتنه داغه نه هم زیات بدکار دی او د مسجد حرام په خوا کې چې هغه ترسو جنگ نکوي نو تاسو سره هم جنگ مکوي خو کو هغه هلته هم د جنگ نه من نشول نو بیا تاسو هم په خلاص مټ وجنئ ځکه چې د داسې کافرانو سزا هم دادا بیا کو چری هغوی منشو نو یقین ساتي چې الله معاف کونکي او رحم کونکي دی تاسو د هغوی سره جنگيږئ تر هغه پوری چې فتنه پاتې نشي او دین د الله د پاره شي بیا کو چری هغوی منشول نو په شي چې د ظالمانو نه سیوا په بلچا زیاتې کول جایز ندي د حرام میاشتې بدله هم د حرام میاشتا او د ټولو حرمتونو لحاظ با په برابرۍ سره وي نو چا چې پتا سو زیاتې وکړو تاسو هم پاغه باندې داغه پشان زیاتې وکړئ البته د الله نه یره کوي او په شي چې الله د هغه خلکو سره دی څوک چې داغه د حدونو ماتولو نه ځان ساتي د الله په لار کې خرج کوي او خپل ځان په خپل لاسونو هلاکت ته مغرضوي د احسان طریقه خپل کړئ ځکه چې الله احسان کوونکی خوخوي د الله د رضا د پاره کله چې د حج او د عمره نیت وکړي نو هغه پوره کړئ او کچري په یو ځای کې راګیر کړی شوي نو کوم قرباني چې درته اسانه وي هغه الله ته پیش کړئ او تر هغه خپل سرونه مخروي تر سوچ قرباني خپل ځای ته رسیدلی نه وي خو چې څوک مریض وي یا د چا په سر کې څه تکلیف وي او په دی وجه هغه خپل سر اخروي نو هغه له پکار دی چې د فدیه په تور روزه ونیسي یا صدقه ورکړي یا قرباني وکړي بیا که چېرې تاسو ته امن نصیب شي
او تاسو د حج د ورځو نه مخکې مکه ته ورسېږئ نو په تاسو کې چې څوک د حج د ورځو د راتلو پورې د دې وخت نه فائدہ اخیستل شي او عمره وکړي نو هغه د خپل وس مطابق قرباني وکړي او کچره قرباني پیدا نشي نو 3 روزي دي د حج په زمانه کې اونیسي او وو دی حله اونیسي چې کله کور ته ورسي د غشان پورا 10 روزي دي اونیسي داري آیت د هغه چا د پاره دی چې د چا کورونه د مسجد حرام سره نږدې نوي د الله د دې حکمونو د خلاف ورزي کولونه ځان ساتي او خپه هوشي چې الله سخت سزا ورکوونکی دی اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي پتا سو باندې روزه فرض کړې شوې لکه څنګه چې ستاسو نه وړاندې د پیغمبرانو په امتونو باندې فرض کړې شوې وي امید دې چې د دینه با پتا سو کې د تقوا صفت پیدا شي یو سو مقرری ورځي روزي دي کو پتا سو کې څوک بیمار وي یا په سفر کې وي نو په نور ورځو کې دي هغه مر پوره روزي اونیسي او کم خلک چې د روزي نیولو طاقت لري او نه نيسي نو هغه دي فدیه ورکړي د وی روزي فدیه یو مسکین ته خوراک ورکول دي او څوک چې په خپل خوخه زیات نه کی وکړي نو دا داغه د پاره بهتره ده لیکن کتا سو پوهیږي نو استاسو په حق کې دا ډېر خدا چې روزه ونیسي رمضان هغه میاشت ده چې پکې قران نازل کړي شو چې هغه د انسانانو د پاره سراسر هدایت دی او په هغه کې داسي صفه واضحه خبرې دي چې سړی ته نه غلار خي او د حق او د باطل په منځ کې فرق کار کوي نو د اوسنه چې پچا دا میاشت راشي پاغه لازم دي چې د دې ټولې میاشتې روزه اونیسي او څوک چې بیمار وي یا په سفر کې وي نو هغه دي په نور ورځو کې د روزو تعداد پوره کړي الله ستاسو سره نرمي کول غواړي سختی کول نه غواړي د دې وجنه تاسو ته دا طریقه خودل کیږي چې تاسو د روزو تعداد پوره کړئ او کم هدایت چې الله تاسو لا درکړې دې پاغه باندې د الله د لوی اظهار وکړي او داغ لوی اومنای او شکرګزار جوړ شئ او اے نبی صلی الله علیه وسلم کله چې زما بندگان ستانه زما په حق لا تاسو کړي نو هغه ته وایا چې زه هغه ته ډیر نږدې يم आवाज کوونکې کله چې ماته आवाज کوي نو زه هغه اورم او جواب ورکوم نو په دې وجہ هغه له هم پکار دي چې زما بلنه قبول کړي او په ما باندې ایمان راوړي دا خبره هویتا واوروا کې دې شي چې هغه نه غلار بیا مومي د روزو په دوران کې د شپې د خپل خزو سره ملاوېدل ستاسو د پاره حلال کړی شوی دی هغه ستاسو د پاره جامې دي او تاسو دا غوي د پاره جامې یې الله ته معلومه شوه چې تاسو د خپل ځان سره پټ په پټ خیانت کوو خو هغه ستاسو غلطي معاف کړه او د رحمت نظری در باندې وکړو استاسو خپل خزو ته د شپې ورځي او کوم مزه چې الله ستاسو د پاره جایز کړی دا هغه حاصلوي هم دغه رنګي د شپې تر هغه پوری خریس کوي کله چې د توري تیارې شپې نه د سبا سپین رڼا ښکارا شي بیا دا ټول کارونه پرېګ دی او د شپې پوری خپل روزه پوره کړئ او کله چې تاسو په جمعتونو کې اعتکاف کوونکي د خپل خزو سره کورواله مکوي دا د الله مقرر شوی حدونه دي دیتا نږدې مورځي دغه شان الله خپل حکمونه خپ تفصیل سره خلکو ته بیانوي امید دې چې هغه د غلط عمل نه بچي او تاسو په خپلو کې د یو بل مالونه په ناروا طریقه مخوري او مې حاکمانو ته د دې غرض د پاره وړي چې تاسو قصدن په ظلم سره د بل د مال څه حصہ اخري نیکی دا نه ده چې تاسو خپل مخونه مشرق یا مغرب ته کړئ بلکې نیکی دادا چې سړی په الله په ورځ د قیامت په فرښتو او د الله په نازل کړي شوی کتاب او داغه په پیغمبرانو باندې د زړه د اخلاص ایمان راوړي او د الله په محبت کې خپل غوړه مال پر رشیدارانو یتیمانانو باندې په مسکینانو او په مسافرانو باندې چې څوک د امداد لپاره لاس اونیسی په هغوی باندې او د غلامانو په آزادولو باندې خرج کړي منځ قائم کړي او زکات ورکړي
او نیکان هغه خلق دي چې کله وعده وکړي نو هغه پوره کوي او د تنگسیا او د مصیبت په وخت کې او د حق او د باطل په جنگ کې صبر وکړي دا رښتینی خلق دي او هم دا خلق پرهیزګاران دي اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي ستاسو د پاره د قتل په مقدمو کې د قصاص حکم لیکل شوی دی کو آزاد سړی قتل کړي وي نو دغه آزاد سړی نه دی بدل واغستل شي کو قاتل غلام وي نو دغه غلام دی قتل کړي شي او کو خزه دا جرم وکړي نو هم دغه خزنه دی بدل واغستل شي هو کچري د قاتل سره دغه رور د سو نرمۍ کولو د پاره تیار وي نو پکار دی چې په ښه طریقه د ویني تاوان فیصله وشي او د قاتل د پاره ضروری ده چې په راستۍ سره د ویني تاوان ادا کړي دا ستاسو د رب د طرف نه آسانتیا او رحمت دی د دین رستو هم کچا زیاته وکړو نو داغه د پاره دردناک سزا ده اے عقل لرونکو ستاسو د پاره په قصاص کې ژوندون دی امید دی چې تاسو به د دې قانون د خلاف ورزۍ نه ځان وساتئ پتاسو باندې دا فرض کړی شوی دی چې کله پتاسو کې د چا د مرګ وخت راشي او داغنا مال پاتې کېدو نو هغه دی د مور او پلار او د رشتہدارانو د پاره په ښه طریقه وصیت وکړي دا حق دی په پرهیزګارانو خلکو باندې بیا چې چا وصیت واورېدو او رستي هغه بدل کړو نو داغه ګناه په هغه بدلون کې باندې دا الله هر څه اوري او په هر څه پوها دی البته دومره دا که د چا سره دا ویروي چې وصیت کوونکی په خطا یا په قصد سره بے انصافي کړی دا او بیا هغه د هغه خلکو په منځ کې چې د چا سره دا معامله تعلق لري اصلاح وکړي نو په هغه باندې څه ګناه نشتا الله بخونکې مهربان دی اے خلکو پزمکه کې چې کم حلال او پاک سيزونه دي هغه خوري او د شیطان په خودلو شو لارو باندې مزه هغه تاسو ښکارا دشمن دی تاسو ته د بدای او د بهایي حکم کوي او دا سبق درته خی چې د الله په نوم هغه خبري وایي د کوم خبرو په حق لچی تاسو ته علم نشته چې الله دا فرمایلی دي کله چې دوی ته ویل شي چې الله کم حکمونه نازل کړی دي په هغه پسې روان شي نو په جواب کې وایي چې مونږ خو په هغه طریقه عمل کوو په کما چې مونږه خپل پلار نکو مندل دي ډېر خدا حکوچري د دوی پلارانو او نیکونو د عقل نکار نوی غستلې او نه غلاري نوی مندلي نو آیا بیا به هم دوی پاوی پسې د کم خلکو چې د خدای په خودل شوی لار باندې د تللو نه انکار کړي دي د دوی مثال داسې دی لکه چې یو شپن کې زناور ته आवाज کوي او هغه زناور د هاهو د आवाज نه سیوا هیڅ نه اوري دوی کانه دي چاړاګان دي وړاندې دي زکه څه خبره په عقل کې ناراضي اے مؤمنانو کو چریتا سو په حقیقت کې د الله بندگی کوونکي نو کم پاک سيزونه چې مونږ تاسو له درکړې دي هغه به تکلیف اخره او د الله شکر وباسئ د الله د طرفنا کس پابندي پتا سو باندې دا نو هغه دادا چې مردار مخره د ویني او د خنزیر د غوښنه ځان ساتي او هغه سیز مخره چې پاغه باندې د الله د نوم نه سیوا د بل چا نوم اغستل شوی وي هو چې کم سره مجبور وي او د قانون ماتولو اراده نه وي یا د ضرورت نه زیاته نه کوي نو کو هغه د دې سيزونو نه سو اخري نو ګناه په نشته الله بخونکې مهربان دی حق دادي چې څوک هغه حکمونه پټوي چې هغه الله په خپل کتاب کې نازل کړی دي او د دنیا په لګه فائدہ هغه قربانوي هغه په اصل کې په خپلو ګېډو کې وره چوي د قیامت په ورځ با الله هرگز داغوی سره خبري اونکړي او نه به هغوی پاک کړي او داغوی د پاره دردناک سزا ده دا هغه خلق دي چې د هدایت په بدله کې گمراهي واغستلا او د بخانه په بدله کې عذاب واغستلو سو عجيبه حوصله ده د دوی چې د دوزخ عذاب ته ټینګ دي د دې ټولو وجہ دا چې الله خو ټیک ټیک د حق مطابق کتاب نازل کړي وو خو چې کوم خلکو په کتاب کې اختلافات راوستل هغوی په خپل جګړو کې د حق نه ډېر لري لاړل د دې حقیقت پیژندلو د پاره که د سنخ ضرورت وي نو چې کم خلک
د عقل نه کار اخلي دا غوي د پاره د اسمانونو او د ځمکې په پیدا کولو کې دا شپه او ورځ چې په یو بل پسې مسلسل زی راځي په دې کې دا کشته چې د انسان د فائدې سيزونه په دریابونو او سمندرونو کې وړي راوړي په دې کې د باران په دې اوبو کې چې الله یې د برنا راووروي بیا پاغه مړزمکه ژوندۍ کوي او د دې انتظام په برکت پزمکه کې هر قسم د سا مخلوق خوروي د هواګانو په چلن کې او په دې وریځو کې چې د اسمان او د ځمکې په مینځ کې فرمان منون کې ولاړې دي بشمار نخې دي دا ټولي هغه نخې دي چې د خدای په یووالي دلالت کوي خود دې باوجود هم څه خلک داسې دي چې د الله نه سیوا بل څوک دغه مقابل او دغه برابر جوړوي او داغوی سره داسې مینه کوي لکه څنګه چې د الله سره مینه پکار ده حالکه چې کم خلق مؤمنان دي هغوی د ټولو نه زیاته مینه د الله سره لري کاش چې کم حقیقت بدوي د قیامت په ورځ د عذاب په لیدلو سره په خپل سترګو ویني هغه هم نن د دې ظالمانو په ذهن کې راغله چې ټول طاقتونه او ټول اختیارات خو د الله په قبضه کې دي او دا چې په سزا ورکولو کې هم الله ډېر سخت دی بیا هغه چې کله سزا ورکوي هغه وخت با حالت داوي چې په دنیا کې په کم مشر پسې خلق تلی وي هغه مشر با د خپل پیروکارانو نه ځان خلاصوي خو سزا به ورته خامخا ملاويږي او داوی ټول اسباب او ذریعہ به ختميږي او کم خلق چې په دنیا کې په هغوی پسې روان وو هغوی بوایي چې کاش کومنګلا بیا موقع راکړې شو نو مونږ با دوی تخپل بیزاری دغه څخه خودلې وي لکه څنګه چې نن دوی زمونږ نه بیزار کیږي په دې طریقه با الله دې خلکو ته د دوی د دنیا عملونه په داسې شان سره ښکار کوي چې دوی با د ارمانونو او د پیمانتیا لاسونه مروړي خو د ور نه بدوتلو لار نه مومي اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي کله چې تاسو په خپلو کې د یوې خاصې نیټې پوري د قرض لین دین کوي نو هغه لیکي یو لیکوال دی په انصاف سره تاسو په مینس کې لیکل وکړي چاله چې الله د لیکلو لوستلو قابلیت ورکړي وي هغه له پکار دی چې د لیکلو نه انکار نه کوي هغه د لیکل کوي او هغه سړی دی ورته بیان کوي چې پچا باندې حق راځي یعنی قرضدار او هغه له پکار دی چې د خپل رب الله نه ویریږي چې څه معاملې شوي وي پاغي کې دي هیڅ کمې زیاتې نه راولي لیکن که قرضدار په خپل ناپوهه یا ضعیف وي یا منشي ته سم خبره نشي کولای نه داغو واقدار دی ورته په انصاف سره بیان وکړي بیا د خپل سړو مسلمانانو نه دوه تن سړي پاغه گواهان کړي او کو دوه تن سړي نوي نو یو سړي او دوه خځې دی وي چې کو د یوې خزینه هیر شي نو هغه بل خزبه ورته یاد کړي دا گواهان د داسې خلکو نه پکار دي چې دا غوي گواهی ستاسو په مینس کې مقبول وي گواهانو ته چې کلا د گواه جوړېدلو د پاره ویل شي نو هغوی له پکار دي چې د گواهی نه انکار ونکړي کوم معاملہ وړوي او کلویا د خاص نیټه سره داغه په لیکلو کې سستی مکوي د الله پنځ دا طریقه ستاسو د پاره ډیره د انصاف طریقه ده په دې سره په شهادت کولو کې زیاته اسانتیا وي او په شک شوبې کې د پریوتلو امکان ډیر کم وي او کم تجارتی لین دین چې تاسو لاس په لاس په خپلو کې کوي که هغه اون لیکل شي نو هیڅ ګناه نه ده خود تجارتی معاملو کولو په وخت کې گواهان نسای لیکون کی او گواله دی تکلیف نه ورکړي کیږي کدا سیمو وکړل نو ګناه وکوي د الله د غضب نه ځان ساتي هغه تاسو له د عمل د صحیح طریقې تعلیم درکوي او هغه ته د هر سیس علم دی کچری تاسو په سفر کیای او د لیکلو د پاره درتا لیکون کې میلاو نشي نو خپل معاملہ د سیس په غاڼه نیولو روانه کړئ که پتا سو کې یو تن په بل باندې اعتبار وکړي او غاڼه وانخلی او داغ سره د لین دین سم معاملہ وکړي نو پچا چې اعتبار شوی وي هغه له پکار دی چې امانت ادا کړي او د خپل رب نه ویریږي او گواهی هچری م پټوي څوک چې گواهی پټوي دا غزلو په ګناه کې ککړ دی او الله ستاسو د عملونو نه خبر نه دی
کم خلک چې خپل مال د شپې او د ورځې او په پټه او په ښکارا خرج کوي داغه بدلا داغوی د خپل رب سره ده او داغوی د پاره د یری او د غم څه خطر نشته او کم خلک چې سود خوري داغوی حال د هغه سړي په شانتوي چې شیطان پلاس ورولو سره لیونی کړی وي او په هغه باندې د داسې حال راتللو وجہ دا چې هغه وایي چې تجارت خو هم د سود په شان یو سیز دی حال دا چې الله تجارت حلال کړي دي او سودی حرام کړي دي نو چاته چې د خپل رب د طرف نه دا نصيحت ورورسي او د بیا د پاره د سود خوراک نه منشي نو سچي هغه مخکې خړلې دي هغه خړلې دي داغه معاملہ الله ته حواله ده او چاچی د دې حکم نه ورستو بیا داسې کار وکړو نو هغه دوزخی دی هغه به حالت همیشه وي الله سود ختموي او صدقه زیاتوي او الله هر ناشکرا بدعمل انسان نفقوي او کم خلق چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي او منځ قائم کړي او زکات ورکړي داغوی بدلا بشکا داغوی د خپل رب سره ده او داغوی د پاره د هیڅ یری او د هیڅ غم موقع نشتا اے هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دي د الله نه ویریږئ او کم سچي تاسو په خلکو باندې پاتې دي هغه پرېږدئ کو واقعي تاسو ایمان راوړی وي خو کو داسې مو اونکړل نو خبر شئ چې د الله او داغه د رسول د طرف نه تاسو خلاف د جنگ اعلان دی اوس هم کو تاسو توبه کړه او سود مو پرېښودو نو د خپل اصلي سرمایه تاسو حقدار یې م تاسو ظلم کوئ او نه دی په تاسو ظلم وشي که تاسو د قرضداري لاس تنګوي نو د لاس فراخه کېدو پوری ورته انتظار وکړئ او کو صدقه کړئ نو دا تاسو د پاره زیاته بهتره ده که تاسو پوهیږئ د هغه ورځې د رسوایی او مصیبت نه ځان وساتئ چې پاغي کې با تاسو الله ته واپس کېږئ هلته به هر سړی ته د خپل ګټلې شوی نیکي یا بدای بدلا پوره میلاويږي او پچا به ظلم هرگز نه کیږي اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي کم مال چې تاسو ګټلې دي او سچ مونږه تاسو د پاره د ځمکې نه راځتلې دي داغه نه هغه خخ مال د خدای په لار کې خرج کړئ دا سینا چې د خدای په لار کې د ورکولو د پاره د خراب نه خراب سیز ورکولو کوشش شروع کړئ ځکه کچري هم دغه سیز تاسو له څوک درکوي نو تاسو به هیڅ قبول نه کړئ ما سیوا د دینا چې په پټو سترګوي قبول کړئ په شي چې الله به احتیاج دی او د خو صفاتونو مالک دی شیطان تاسو د نستینا يروي او د شرمناکو کارونو کولو لمسون درته کوي خو الله تاسو ته د خپل طرفنا د بخنی او د فضل امید درکوي الله ډیر فراخ دستا او په دی چاته چې وغواړي هغه لا حکمت ورکوي او چاته چې حکمت میلاو شو هغه ته په حقیقت کې لوی دولت میلاو شو د دې خبرونه صرف هغه خلک سبق اخلي څوک چې عقلمند وي تاسو چې هر څه خرج کړی وي او هر منښت چې مومنلی وي الله دا غینه خبر دی او د ظالمانو هیڅوک مددگار نشتا کو خپل صدقه پخکارا ور کوي نو دا هم خدا لیکن کو پټ په پرده کې حاجتمندلا ور کوي نو دا تاسو په حق کې زیاته بهتره ده تاسو ډېری بدای په دې طریقه ختميږي او تاسو چې څه کوي الله دا غینا په هر حال کې خبر دی اے نبی صلی الله علیه وسلم خلق ته د هدایت ورکولو ذمہواری پتا نه ده هدایت خو چې الله چاته غواړي هغه لې ورکوي او د خیر په لار کې چې سمال تاسو خرج کوئ هغه تاسو د پاره بهتر دی اخر تاسو خو هم د دې د پاره خرج کوئ چې د الله رضا درته حاصل شي نسمال چې تاسو د الله په لار کې خرج کوئ داغه پوره بدله با تاسو لا درکړي شي او تاسو حق با هیڅ کله نه وهالي کیږي خاص طور د امداد لایق هغه غریبان خلک دي چې د الله په کار کې داسین خط دي چې د خپل روزي ګټلو د پاره پزمکه کې منډه تړل نشي وهاله داغوی د سنغختلو په وجا نا خبر سره پاغوی دا ګمان کوي چې هغوی غني خوشاله دي تاسو داغوی د مخونونه داغوی اصلي حالت معلومه ولې شي لیکن هغوی داسې خلک نه دي چې دا غختلو د پاره په خلکو پورین خلی داغوی سره په امداد کولو کې چې څه مال تاسو خرج کړئ هغه به د الله نه پټ نه پاتې کیږي
کم خلق چې خپل مال د الله په لار کې لګوي داغوی د خرج مثال داسې دی لکه چې یو دانه وکرلی شي او داغه نه وږي زرغون شي او په هر وږي کې سل دانې وي دغه شان الله چې د چا عمل زیاتول غواړي هغه زیاتوي الله فراخ دسته هم دی او په هر څه په هم دی کم خلق چې خپل مال د الله په لار کې خرج کوي او بیا د خرج نه وروسته احسان نسباتي او ضرر نه ورسوي داغوی بدلا د خپل رب سره ده او داغوی د پاره د یری او د غم هیڅ موقع نشته یو نیکه خوږه خبره کول او په بے مناسبه خبره باندې سترګې پټول د هغه خیرات نه بهتر دي چې پاغه پسې څه تکلیف او ضرر وي الله به حاجت ده او صبر دغه صفت ده اے هغه کسانو چې ایمان مراوړې دي خپل صدقه په احسان زباتلو او په تکلیف ورکولو سره د هغه سړي په شان بربادوي چې هغه خپل مال صرف خلکو ته د خودنی د پاره خرج کوي او نه په الله ایمان لري او نه په آخرت داغه د خرج مثال داسې دی لکه یو خوین ګټ وو د پاسه په د خاوري یو مخ پروت وو کله چې تیز باران وشو نو ټوله خاورې تری ویوړه او صفا ګټ پاتې شو داس خلک چې په خپل خیال کې د خیرات په ذریعہ کم نیکی ګټي داغه نه باورلا هیڅ پلاس ورنشي او کافرانو ته نیغلار خودل د الله طریقه نه ده د دې برخلاف کم خلک چې خپل مال صرف د الله د رضا حاصلولو د پاره په کلک او په ډاډه ځل خرج کوي داغوی د خرج مثال داسې دی لکه چې په اوچت ځای باندې یو باغ وي که تیز باران پرې وشي نو دوچند میوه وکړي او که تیز باران پرې ونشي نو نری پشم ورلهم کافی وي تاسو چې کوي په هغه د الله نظر دی آیا پتا سو کې څوک خوخوي چې داغه یو تک شین باغ وي د نهرونو په اوبو خمور د کجورو د انګورو او د هر قسمه میوونه ډک او هغه عین په داسې وخت کې د هوا په یو تیز بلبلقې اوسوځي چې د پخپلا بډاوي او واړو ماشومان بچي لا د کار نوي دغه شان الله تاسو ته خپل خبري بیانوي د دې لپاره چې تاسو غور او فکر وکړئ آیا تا د هغه سړي په حال باندې غور نه دی کړی چې د ابراهیم سره جګړه کړې و جګړه په دې خبره وا چې د ابراهیم رب څوک دی او په دې وجوا چې هغه سړي ته الله حکومت ورکړي وو په کم وخت کې چې ورته ابراهیم وویل چې زما رب هغه دی چې دغه په اختیار کې ژوند او مرګ دی نو هغه جواب ورکړو چې ژوند او مرګ زما په اختیار کې دی ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې ښا الله نور د مشرق نه راخېجوي تی د مغرب د طرف نه راوخېجوا د دې خبرې په اورېدو سره هغه حق منکر سره حیران پاتې شو خو الله ظالمانو ته سم نه غلار نه خي یا د مثال په تور هغه سړی ته وګوره چې په یو داسې کلی باندې تیر شو چې په خپل چتونو باندې پرمخې پروت وو هغه وویل دا د دې کلی خلک چې کم هلاک شوی دي دوی لبا الله دوباره ژوند څنګه ورکوي نو په دې خبره الله داغه روح قبض کړو او هغه د سلو کالو پوري مړ پروت وو بیا الله هغه دوباره را ژوند کړو او تپوس تری وکړو چې وایا سمره مو د مړ پروت وي هغه وویل چې یو ورځ یا د ورځ څه حصہ الله ورته او فرمایل چې پتا باندې په دې حالت کې سل کاله تیر شوی دي اوس دې لګ د خپل خوراک او اوبو ته وګوره چې پکې لګ تغیر هم نه دی راغلی بل طرف ته لکشان هغه خپل خرته دی هم وګوره چې د هډوکو سره روز شوي دی او دا کار مونږه د دې لپاره وکړو چې تا د خلکو د لپاره یو نمونه جوړول غواړو بیا ګوره چې دا هډوکو دا پنجره مونږه څنګه راوچتو او غخه پوسټه کې ورته څنګه ور اغوندو دغه شان چې حقیقت ورته بالکل ښکارا شو نو وی ویل چې زه په هیګم چې الله په هر څه باندې قدرت لري او هغه واقع هم یاد لرا کله چې ابراهیم ویلی وو چې اے زما ربا ما ته اوخیا ته مړی څنګه ژوندۍ کوي الله ورته فرمایل ولی ته ایمان نه لري هغه ارزو کړو چې ایمان لرم خو د زړه اطمینان می پکار دی الله تعالی ورته فرمایل چې خدا ته سلور مرغې راونیسا او هغه د ځان سره بلد کړه بیا دا غوي یو حصہ په یو غر باندې کېږدا بیا ورته आवाज وکړه نو په منډه باستا خاله راشي خپو هشا چې
چې الله غالب اختیار والا او حکمت والا دی اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي سمال اسباب چې مونږ تاسو له درکړې دي دا غینا خرچ وکړئ مخکې دراتلو د هغه ورځې نه چې نه به پکې اغستل خرڅول کیږي نه به پکې دوستی پکار راځي او نه به پکې سفارش چلیږي او ظالمان په اصل کې هم هغه کسان دي چې د کفر لار اختیاروي الله هغه همیشه ژوندې ذات چې ټول کائنات داغه په اختیار کې دي داغه نه بغیر بل خدای نشته پاغه نه پر کالی راځي او نه هغه لا خوب ورزي پزمکا او اسمانونو کې چې سدي ټول داغه دي څوک دی هغه کس چې هغه ته داغه د اجازت نه بغیر سفارش وکړي سچ د خلکو په وړاندې دي هغه هم ورته معلوم دي او سچ د خلکو نه پنا دي داغه نه هم خبر دی او داغه د علم نه هیڅ د مخلوق په عقل کې نشي راتلې سوا د دینه چې هغه پخپلا د سسیس علم هغوی لور کول اوغواړي داغه حکومت پزمکا او په اسمانونو باندې خور دی او د دې دوانو په ساتنه هغه نستړي کیږي بس هغه یو اوچت ذات او لوی شان والا دی د دین په معاملې کې څه زور زبردستی نشته صحیح خبري د غلطو خیالاتو نه جدا چانکړې شوی پرتی دي اوس چې چا د طاغوت نه انکار وکړو او په الله ایمان راوړو نو هغه یو داسې مضبوطه ذریعہ راټینګ کړه چې هیڅ ماته دونکي نه ده او الله چې دوی سهارا راټینګ کړی ده هر څه اوریدونکي او په هر څه پوهه دي کم خلق چې ایمان راوړي داغوی مرستيال او مددگار الله دی او هغه د تیارونه رڼا تراو باسي او کم خلق چې د کفر په لار روان شوي دي داغوی ملګری او مددګاران طاغوتان دي او هغه غوي د رڼا نه تیارو تراکاږي دوی ورته تلونکي خلق دي چې هل تبا همیشه وسی بیا چې کله طالوت د لخر سره روان شو نو وی ویل چې په یو دریا باندې د الله د طرف نه ستاسو ازمیخت کېدونکې دي چا چې داغه او به اوس کله هغه با زما ملګری نوي زما ملګری صرف هغه دی چې څوک په تند مړ نکړي هو یو لپنیما کوسکی نو اسکلی شي خو د لګو کسانو نه بغیر نور ټولو د دغه دریاب نه ځان مور کړو بیا چې کله طالوت او داغه ملګری مسلمانان د دریاب نه پورې غاړه لاړل نو هغوی طالوت ته وویل چې نن په مونږ کې د جالوت او داغه د لخرو سره د مقابله کولو طاقت نشته لیکن چې څوک په دې پوه وو چې یو ورځ به د الله سره مخامخ کیږي هغوی وویل ډیر زلا داسې شوی دا چې یو وړه ډله د الله په حکم سره په بلا لوی ډله باندې غالب شوی دا الله د صبر کوونکو ملګری دی او کله چې هغوی د جالوت او داغه د لخرو سره مقابله ته اوتل نو دعا وکړه چې اے زمونږ ربا پمونږه صبر راو وروا زمونږ خپې کلک کړه او د کافرانو په دې ډله باندې مونږ له فتح راکړه اخر دا چې د الله په حکم هغوی کافرانو لا ماته ورکړه او داود جالوت قتل کړو او الله ورلا باچاهي او حکمت ورکړو او کم سيزونه چې هغه غختل داغه علمي ول ورکړو کچري دغه شان الله د انسانانو یو ډله د بل ډلې په ذریعہ نه لري کولې نو د ځمکې نظام با خراب شوی وو لیکن د دنیا په خلکو باندې د الله لوی فضل دی چې هغه دغه شان د فساد لري کولو تنظیم کوي دا د الله آیاتونه دي چې مونږه ټیک ټیک تا ته اورو او اے محمد صلی الله علیه وسلم بشکا ته د هغه خلکو نه چې د رسولانو په حیثیت لېږل شوی دي دا رسولان چې زمونږ د طرف نه انسانانو ته د نیک لارې خودلو د پاره مقرر شول مونږ دوی لا د یو بل نه اوچتي مرتبه ورکړي په هغوی کې څوک داسې وو چې الله ورسره په خپل خبرې وکړي او چاله په بل حیثیت لوړی مرتبه ورکړي او په اخر کې عیسی علی السلام د مریم زیلا روخانه نخي ورکړي او په پاک روح سره دغه مدد وکړو که الله غختلې نو دا کې دې نشوا چې د دې رسولانو نه رستو کم خلکو چې روخانه نخي لیدلې وي هغه په خپلو کې جنگ کړي وي او د الله طریقه دا نوا چې هغه خلک په زور باندې د اختلاف کولو نه منع کړي
په دې وجہ هغه په خپلو کې اختلاف وکړو بیا چا ایمان راوړو او چا د کفر لار اختیار کړه او کو الله غختله نو دوی به هیڅ جنگ نه کوله خو الله چې سغواړي هغه کوي آیا تا د هغه خلکو په حال باندې هم سغور کړي دي چې د مرګ د یری نه خپل کورونه پرې خودلی وو او د زرګونو په تعداد کې وو الله هغه ته او فرمایل چې مړ شي بیا ورلا هغه دوباره ژوند ورکړو حقیقت دا دی چې الله په انسانانو باندې ډېر لوی فضل کوونکی دی خو اکثر خلک شکر نه وباسي اے مسلمانانو د الله په لار کې جنگ کوئ او پوه شئ چې الله هر څه اوریدونکو او په هر څه پوه دی پتا سو کې څوک دی چې الله لا قرض حسنه ورکړي چې الله یې ورلا بیا په سو چنده زیات واپس ورکړي کمول هم د الله په اختیار کې دي او زیاتول هم او خاص هم هغه تبا واپس ځي آیا تا په هغه معاملې هم څه غور کړی دی چې د موسی علی السلام نو رستو د بنی اسرائیلو سردارانو ته پیښه شوی و هغه خپل پیغمبر ته وویل چې مونږ لا یو باچا مقرر کړه چې مونږ د الله په لار کې جنگ وکړو نبی تری تپوس وکړو آیا داسې خو بنوي چې تاسو ته د جنگ حکم وکړي شي او بیا تاسو جنگ نه کړئ هغه ویل دا څنګه کې دي شي چې مونږ به د الله په لار کې نه جنگيګو او حال دا چې مونږه د خپل کورونو نه شړلې شوی یو او زمونږ بال بچ زمونږ نه جدا کړي شوی دي خو چې کله هغه ته د جنگ حکم وکړي شو نو د لګو کسانو نه بغیر نور ټول پشاشو او الله د غظالمان یو تن پیژني داوی نبی هغه ته ویل چې الله تعالی تاسو د پاره باچا مقرر کړی دی چې دای واوریدل نو ویل هغه په مونږ باندې د باچا جوړېدو څنګه حقدار شو داغونه خو مونږه زیات د باچای حقداران یو هغه سلوی مالدار سړی نه دی نبی جواب ورکړو چې الله ستاسو په مقابله کې هغه منتخب کړی دی او هغه لې دماغي او جسمانی دوه قابلیتونه زیات ورکړي دي او د الله اختیار دی چې هغه چاله باچاهي ورکول غواړي هغه لې ورکوي الله ډېر فراخي لري او هر څه دغه په علم کې دي د دې سره هغه ته خپل نبی دا هو ویل چې د الله د طرفنا داغه د باچا کېدو نخه دادا چې داغه په زمانه کې با هغه صندوق تاسو ته بیا میلاو شي په کم کې چې تاسو د رب د طرفنا تاسو د پاره د زړه د اطمینان سامان پروت دی او په کم کې چې د آل موسی او د آل هارون پاتې کړي شوی تبرکات پراته دي او په دې وخت کې د فرښتو په حفاظت کې دي که تاسو مؤمنان یې نو دا تاسو د پاره لوی نه خدا ستاسو د پاره پدې کې هیڅ ګناه نشته چې خپل خزلا مخکې د لاس ورولونه یعنی د کوروالی کولونه یا مخکې د مہر مقررولونه طلاق ورکړي په داسې مسلې کې هغوی لا سنس ضرور ورکول پکار دي مالدار سړی دی د خپل حیثیت مطابق او غریب سړی دی د خپل حیثیت مطابق په عامه مناسبه طریقه سره سور کړي دا حق دی په نیکانو خلکو باندې او کچری تاسو مخکې د لاس ورولونه خزله طلاق ورکړو او مہر ورلا مقرر کړي وو نو په دې مسله کې با نیم مہر ورکوي دا بیل خبره ده چې خزا د نرمۍ سلوک وکړي او مہر وانخلي یا هغه سړی چې داغه سره د نکاح واک اختیار دی هغه د نرمۍ نه کار واخلي او پوره مہر ورکړي او چې تاسو یعنی سړی د نرمۍ نه کار واخلي نو دا د تقوا سره ډیره مناسبه ده په خپل معاملاتو کې سخاوت ماهر وای ستاسو هر کار الله ویني د خپل منځونو حفاظت کوئ خصوصا د داسې منځ چې د مانځ ټول خوبياني پکې راجموي الله ته په داسې طریقه ودرېږي لکه څنګه چې فرمان منونکو غلام ودرېږي چې د بدمنۍ حالت وي نو کو پیادوي او کو پسورلای څنګه چې ممکن وي هغه شان منځ کوي او چې کله امن شي نو الله په هغه طریقه یادوي چې کوم هغه تاسو ته خودلی و چې اول تاسو ته معلومه نه و په تاسو کې چې کم خلک ملکیږي او ورستوري خزي پاتې کیږي هغه له پکار دی چې د خپل خزو په حق کې دا وصیت وکړي چې د یو کال پوري تی ورته خرچه ورکړي کیږي او د کور نه دی نه استل کیږي
بیا کچری هغه په خپل اوزي نو د خپل ځان په حق لچی هغه په مناسبه طریقه سره هر څه کوي داغه ذمہواری پتا سو نشته الله په ټول باندې غالب اختیار لرونکي او د حکمت خاوند دی دغه شان چې کوم خذلا طلاق ورکړي شوی وي هغه لدی هم د رخصتولو په وخت کې په مناسبه طریقه سنس ورکړي شي دا حق دی په پرهیزګارو خلکو باندې دغه شان الله تاسو ته خپل حکمونه صفا بیانوي امید دی چې تاسو به په پوهه سره کار کوئ او کله چې تاسو خپل خذله طلاق ورکړئ او هغوی خپل عدت پوره کړي نو بیا تاسو هغوی د دینه ممنه کوئ چې د خپل خیال مطابق خاوندانو سره نکاح وکړي هر کله چې هغوی د دستور مطابق دیو بل سره په نکاح کولو باندې راضي شي نصیحت درته کیږي چې داسې کار هیڅ مکوئ چې چری تاسو په الله او په ورځ د آخرت ایمان راوړونکي یې ستاسو د پاره خا غریزه او پاکیزه طریقه دادا چې د دې کار نه منشئ الله پوهیږي تاسو نه پوهیږئ کم پلاران چې غواړي چې داغوی اولاد دي پوره موده د تی پي اخري نو مین دي خپل بچو ته پوره 2 کاله پي ورکړي په دې مسلې کې با د بچی پلار هغوی له خوراک او جامې د معلومي طریقې مطابق ورکوي خو پچا باندې داغه د وسنا زیات بوج چول نه دی پکار نه خو دی مور په دې وجه په تکلیف کې واچولې شي چې بچي داغه دی او نه دی پلار په دې وجه تنکړي شي چې بچي داغه دی د پي ورکون کې خزي دا حق لکه څنګه چې د بچي په پلار باندې دی د غشان داغه په وارث باندې هم دی خو که دوانه په خپل رضا او مشوره سره بچي د تینه پرې کول غواړي نو پدې کې څه ګناه نشته او که تاسو غواړئ چې تاسو بچولا بل خزه پي ورکړي نو پدې کې هم څه ګناه نشته خو پدې شرط چې داغه کما مزدوري تاسو مقرر کړي هغه ورلا د عامه طریقې مطابق ورکړئ د الله نه ویریږئ او په شي چې ستاسو کوي پاغه ټول د الله نظر دی پتا سو کې چې کم خلق مړشي او رستتري خزي پاتشي نو هغه د خپل ځانونه سلور میاشتي او لسرزي په انتظار کې وساتي بیا چې کله داغوی عدت پوره شي نو داغوی اختیار دی چې د خپل ځان په باره کې په مناسبه طریقه سکول غواړي هغه دی وکړي پتا سو باندې داغه هیڅ ذمہواری نشته الله تاسو د ټولو د عملونو نه خبر دی د عدت په دوران کې که تاسو د دغه کندو خزو سره د نکاح کولو اراده په اشارو کې او کو ظاهر کړي او کو په ځل کې پټي وساتای په دې دوانو کارونو کې پتا سو هیڅ ګناه نشته الله په دې په دې چې د دغه کندو خیال بس تاسو په زړونو کې ضرور راځي خو خیال کوئ چې پټي واده ورسره اونکړئ کسه خبره کول ورسره غواړي نو په عامه مناسبه طریقې ورسره وکړي او تر هغه پوری د نکاح تړلو فیصله مکوي تر سو پوری چې عدت نه پوره شوي خپه شي چې الله ستاسو د زړونو په حال باندې خبر دی نو داغونه ویریږي او د دین هم خبر شي چې الله ډېر بردبار دی او وړې وړې خبري معاف کوي په اسمانونو او پزمکه کې چې هر څه دي هغه ټول د الله دی تاسو کې د خپل زړه خبري ښکارا کړئ او کو پټي وساتئ الله به په هر حال کې داغه حساب تاسو سره کوي بیا داغه اختیار دی چې څوک معاف کول غواړي معاف به کړي او چې چاله سزا ورکول غواړي هغه له سزا ورکړي هغه په هر څه باندې قادر دی رسول صلی الله علیه وسلم په هغه حکمونه باندې ایمان راوړی دی کم چې د خپل رب د طرف نه په هغه باندې نازل کړي شوی دی او کم خلکو چې دا رسول منل دي هغه هم دا حکمونه د زړه منل دي دوی ټول الله داغه فرښتې او داغه کتابونه او داغه رسولان مني او ټول داوای چې مونږه د الله رسولان د یو بل نه جدا کوو مونږه حکم واوریدو او قبول وکړو ای زمونږ ربا مونږ ستانه د خطاګانو بخنه غواړو او هم تا ته به واپس درځو الله تعالی په هیڅ باندې داغه د وسنه زیات د ذمہواری بوج نه اچوي هر چا چې سنی کی کړی دا داغه ثواب هم داغه دی او چا چې بدی کړی دا داغه سزا هم پاغه ده اے مومنانو تاسو په دې طریقه دعا غواړئ اے زمونږ ربا
کو زمونږ نه په هرا یا په خطا سره سو ګنا وشي نو پاغه مونږه منیسا اے ربا پمونږه هاغه بار ما چوا کم چې تا زمونږ نه په مخکینی خلکو باندې اچولې وو پروردګارا چې د کم بوج د وړلو طاقت پمونږ کې نشته هغه پمونږه مګدا زمونږ سره نرمي وکړه مونږه معاف کړه پمونږه رحم وکړه ته زمونږه مولای د کافرانو په مقابله کې زمونږه امداد وکړه